أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دا مکی صورت تے پا ترتیب قرآنی کی 12 نمبر صورت تے مخی دا دین دا اللہ پا فضل سر یول صورتون ختم شو. پا ترتیب نزولی کی 53 نمبر صورت تے نازل شوه دے پس دا سورہ ہود نا او مخی د سوره حجر نا د مکی مکرمی اخیری دور کې دا نازل شوه دی. آیاتونه مبارکه پکې یوصل او یولستی، رکوعات پکې 12 نوم د سورت سوره یوسف ته. وجه تسمیه د یوسف علیہ السلام نم مبارک په دې صورت کې سلیری زر راغله دي 24 زلا، ځکه دې صورت ته سوره یوسف ویل شي. ربط د دې صورت د ما قبل سره په غنو وجوه سره دي. یو دا چې سوره هود کی تسلی و نبی علیہ السلام لرا، نو په دې صورت کې هم تسلی د نبی علیہ السلام لرا. دویم ربط دا دی چې سوره هود هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما و، هود علیہ السلام، او دا صورت هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما ده، یوسف علیه السلام. نو ځکه دا صورت په هغې پسې راوړو. شان نزول د دې صورت مبارکه هغه دا دی چې کله د نبی علیه السلام د رسالت خبر مدینه منوره ته ورسېدو، نو مدینه منوره کې يهود پاتې کېدل. هغه د مکی مشرکینو ته سوال جواب راولېږل، تاسو د دې پیغمبر نه یو تپوس وکئ، دا ورته ووایئ چې د بني اسرائیل خپل ملک چې دی هغه خو شام دی، دوی مصر ته څنګه راغلو. دویم د یوسف علیه السلام واقعه څه وه، دا تپوس تاسو رد نه وکئ. مکې مشرکین راغله او د نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړو چې بني اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه راغلي دي. الله تبارک وتعالی سوره یوسف نازل کو. دا په قرآن کې واحد واقعه ده د یوسف علیه السلام چې دا په قرآن کې صرف یو ځل راغلی ده، بل ځای کې د یوسف علیه السلام د واقعي ذکر نشته دی. دارنګې هر واقعه چې د لږه یو ځای ذکر شوی او لږه بل ځای ذکر شوی ده. دا واحد واقعه د یوسف علیه السلام ده چې دا په قرآن کې په یو ځل باندې نازله شوی ده، ټوله په یو ځای باندې نازله شوی ده. ترجمه د دې صورت: بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تبارک وتعالی چې عام مهربان دی، خاص رحم کوونکی دی. شروع کوم. الف لام را. الله تبارک وتعالی په دې په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب، دغه دی آیاتونه د کتاب، المبین واضح بیان کوونکی دی. انا انزلناه، یقینا نازل کړه مونږ دا قرآن، دا کتاب
انا انزلناه یقینا نازل کړه مونږ دا کتاب قرآنا عربیا قرآن په واضح ژبه کې چې عربي ژبه ده لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ نحن نقص یقینا مونږ بیانو علیک پتا باندې انا انزلناه یقینا نازل کړه مونږ دا کتاب قرآنا عربیا قرآن په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون کې دیشي چې دوی پوښي د عقل نه کار واخلي کې دیشي یعنی د دومره واضح خبرو باوجود د دوی نه ایمان راوړل یقیني نه دي صرف امید کې دیشي نحنو مونږه نقص بیانو علیک پتا باندې احسن القصص خیسته بیان بما اوحینا په سبب د دې چې وحی کړی مونږه الیک تا هذا القرآن د دې قرآن وان كنت اگر چوي تو من قبل مخکد دینا لمن الغافلين خامخا د بی خبرنا اذ قال يوسف هر کله چې فرمایل یوسف علیه السلام لابيه پلار خپلتا یا ابتی ای پلار زما انی رأیت یقینا انمزو 11 کوكبا یول استوری والشمس انور والقمر اسپغمی رأیتهم انم دوی لرا لی ساجدین چې ماته سجده کوونکي دي یوسف علیه السلام خوب ولیدو او پلار ته دا خوب وویلو د وړوکې د په دغه ټایم کې ماشوم دی پلار خوب انما یول استوري او نور او سپګمې دا ماته سجده کوي نو یول استوري یعقوب علیه السلام د په خوب پوه شو چې د یولس ستورو نه مراد د یولس سرونه دي ځکه یوسف علیه السلام دا ټول 12 سرونه او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا 10 زامن د مشرۍ خزینه وو او دا 2 زامن د کشرۍ خزینه وو چې کله لومبۍ خزه مړه شو نو بیا د هغه د خور سره نکاح وکړه نو د هغه نبی یوسف علیه السلام او بنیامین پیدا شو نو دوی دواړه د یوې مور نه او د لست مشرورونه چې د بلې مور نه دوی 12 زامنو د یعقوب علیه السلام او بیا د 12 واړو اولاد پیدا شوه دي او د هر یو زوین ځان له خاندان جوړ شوه دي ته دی وجه نه بنی اسرائیل چې د 12 قبیلې وي او دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب وو نو د دې وجه نه دوی ته څه ویل کېږي بنی اسرائیل د اسرائیل اولاد یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد نو یوسف علیه السلام ز په خوف کې نه چې یو لستوري دي او نور د سپګمې د ماته سجده کوي یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا یو لستوري د رونه دي او دا نور سپګمې مور او پلار دي چې د ته سجده کوي مطلب دا الله تبارک وتعالى به د ډیر لوی انسان جوړوي قال ها رأيتم انم دوی لرا لی ساجدین چې ماته د سجده کوونکی قال او فرمال یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا لا تقصص مبیانوا رؤیا کا خوفل علی اخوتک رنخ پلوتا یو دا چې خوب دا ارچا ته بیانول ندی پکار دویم دا چې خوب څه حقیقت لري نو ګور خوبونه چې دا په 3 قسم دي یو قسم خوب او هغه د چې سړی د ورځې څه سوچونه کوي خو چې ود شي جو هغه بیا په خوب کینی ښکاری سړی د ټولو ځخکاری په سوچ کوي چې ود شي جو ښکار بکی په غرونو کې رواني نو دغه خوب له اعتبار نشته او نه دغه څه تعبیر وي دویم قسم خوب چې د هغه شیطانی وسوسې وي د شیطان د طرف نه انسان ته کله خوشاله راځي او کله یری راځي په خوب کې دغه خوب لمس اعتبار نشته ده دریم قسم خوب چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه وي او دا سه خوب ته د نبوت سلوختمه عیسی ویلی شوی ده یو خو د پیغمبرانو خوب دی هغه وحی وي خو چې انسان څومره نیک عمل وي نو دومره د خوب رښتینی هم وي او چې څومره سړی په فسق او فجور او ګناہونو کې اخته نو دومره دغه خوب له اعتبار هم نه وي نو چې کله د انسان ته خوب درته وي نو اول به داغه نه دا تاسو کې چې لکه دا خبرې خو به چرته
د ورځې په زړه کې نه وي. دویم دا دی د هغه د کار تپوس به وکړي چې ته کار روزګار څه کوې، شوق د څه شي لري. نو که د هغې سره د هغې تعلق ونه پوه شي چې د دې خوب څه تعبیر نشته دی. نو یو قسم خوب هغه دی چې هغه د الله د طرف نه وي. دا اکثر نیکان خلک کله کله د کافر او د فاسق فاجر خوب هم رښتینی شي، خو اکثر خوبونه د نیکانو خلکو رښتینی خوبونه وي. نو چې کله د خوب ولیدو دا به هر انسان ته نه بیانای، ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان خوب ویني دا خوب معلق ځوړند وي، چې کله د دې تعبیر ایستلی شي نو دا خوب هغه شانتي واقع شي. وجه دا د تقدیر په دوه قسمه دی، یو تقدیر مبرم دی، یو معلق دی. یو خو هغه تقدیر دی چې پای کې بدلون نه راځي. دویم قسم تقدیر هغه دی چې کې بدلون راځي. الله تبارک وتعالی داسې لیکلي کو د انسان دا کار وکړو نو زه به داسې وکړم. لکه په دعا سره د انسان تقدیر بدلیږي که نه، دین هغه معلق تقدیر مراد دی. الله تبارک وتعالی په ازل کې دا لیکلي کو د انسان دعا وغوښته خو زه به دا کار ولا وکړم، کو نه غوښته نو نه کوم ورله. نو دین تقدیر معلق مراد دی. نو چې کله انسان دا خوب بیان کړی شي او د دې تعبیر وځي نو دا هم هغه شانتي واقع کېږي، دا هغه شانتي واقع کېږي. د دې وجې حدیث مبارک کې منع راغلی ده چې خوب به هر چاته نه بیانای. خوب به هغه انسان ته بیانای چې هغه پوه وي، عالم وي. دویم دا دی چې ستا خیرخوا وي، ستا بدخوا نه وي. ځکه که انسان ستا بدخوا دی او تا ورته خوب بیان خو ډایرک غلط تعبیر به وباسي که نه، نو بیا به هغه شانتي واقع کېږي. نو خیرخوا ته او عالم ته او پوه انسان ته به خپل خوب بیانوي چې ما داسې خوب لیدلی دی. نو یعقوب علیه السلام هم یوسف علیه السلام ته فرمایي وایي دا خوب خپل ورونو ته مه وایه، ځکه یعقوب علیه السلام د مخکې نه پوهېدو چې دا ورونه ورسره حسد لري. وقال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا لا تقصص مبیانوا رؤیاکا خوف فل علی اخوتک پرونو خپل باندې فیکیدو لک ندیب تدبیر او کستا خلاف کیدن په تدبیر کولو سره. ان الشیطان یقینا شیطان چې دی للانسان د فار د انسان عدو مبین دشمن دی ښکارا. نو یوسف علیه السلام خوب په وړوکوالي ولیدو او د هغې تعبیر بیا کله ښکاره شو چې کله یوسف علیه السلام 40 کالو ته ورسېد، الله ورته پیغمبري ورکړه. نو دا لازمه نه ده چې ته نن خوب وینې او سار له دې د هغې ته څه ښکاره شي، نتیجه ښکاره شي. کله کله دغه تعبیر ډېره موده پس ښکاره کېږي. وکذالک او دغه رنګې یجتبیک غوره کړی دی تا لره ربک ربستا. وکذالک او دغه رنګې یجتبیک غوره کوي تا لره ربک ربستا ویعلمک او وبخي تا ته من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه ویتم او پوره بکي علیک پتا باندې نعمته نعمت فل ویتم پوره بکي نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب سرنګ چې پوره کړو په آل د یعقوب علیه السلام. ویتم پوره بکړي نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لکه سرنګ چې پوره کړو دا علی ابویک ستا په مشرانو باندې من قبل مخکره دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق علیه السلام دی. ان ربک یقینا ربستا علیم فود حکیم حکمت والده. لقد کان فی یوسف او په تحقیق سره شته په واقع د یوسف علیه السلام کې و اخوتی او درونو داغه کې آیت النخیل السائلین د پاره د تپوس کوونکو. د یوسف علیه السلام او داغه درونو په واقع کې ډېرې نښې د عبرت موجود دي. لویه نښه خو پکې دا ده چې الله تبارک وتعالی چاته ذلت ورکوي که نه نو څوک ورته ذلت نشي ورکولی، او چاله چې الله ذلت ورکړي که نه هغه ته څوک عزت نشي ورکولی. مقصد دا دی که ټول دنیا ستا خلاف راټوله شي خو چې الله تبارک وتعالی ستا عزت مقرر کړی او ستا مرتبه مقرر کړي، ستا په مرتبه کې څوک نقصان نشي راوستی. د یوسف علیه السلام خلاف ټول رونه راټول شو خو چې یوسف علیه السلام له الله کوم عزت ورکو هغه ورلا ورکو. او په دې کې تسلی د نبی علیه السلام لره هم
چې پاک پیغمبر خفه کېږه ما څنګه چې د یوسف علیه السلام خلاف ډېر تدبیرونه شوي خو الله کامیاب یوسف علیه السلام کو مخالفین کمزوري او ناکامه شو دک رنګ کو ټول کفار ستا خلاف راټول شوي دي ستا اس نشي کولی الله به تا ته کامیابي درکوي ستا مخالفین به ناکامه کوي اذ قالوا هر کله چې ویل دوی لیوسف خامخا یوسف چې دی و اخوه او ورور ددو یعنی بنیامین احبو دا ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمونږ ته ونحن غصبا او مونږ یو جماعت یو مونږ ډیر کسان یو لس ځوانان یو بیا هم زمونږ پلار د دې دواړو سره مینه کوي ان ابانا یقینا پلار زمونږ لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکاره کې دی ضلال نه گمراهی نه د مرادو ځکه چې یعقوب علیه السلام خو سو پیغمبرو نو پیغمبر ته گمراه ویل دا خو کفر دی نو دوی کو پلار ته بیا گمراه ویل خو دوی په کافر کېدل کنه خو دوی کافر نو مسلمانان وو خو کفار نو د زلال نه مراد څه شی و سادگی ساده سره دی د دوه ماشومان سره مینه کوي مونږ لسته نروغ جماعت مونږ سره مینه نه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکاره کې دی او قتلوا یوسف قتل ک یوسف او اطرحوه یا اغرزوی دلرا ارزن یو ازمکی تا یخلو لکم نخالی بشی تاسو تا وجه ابیکم مخد پلار ستاسو و تکونو او شیب تاسو من بعدی ورست ردینا قوما صالحین قوم نیکا دا یوسف علیه السلام به د مخې نه لر کو خیر د وروسته به توبه وباسو کنه وروسته به څه وباسو توبه وباسو دا د ورونو یو بل کې مشوره وکړه وی زمونږ پلار د یوسف علیه السلام د بنیامین سره مینه کوي او مونږ سره نه کوي خو د دې علاج دا دی چې دا یوسف په د مخې نه لرې کو نو چې دی خو د مخې نه لرې کو وروسته به توبه وباسو بیا به نیک عملونه کوو وی اقتلوا قتل کا یوسف او اطرحوا یا اغرزوی دلرا ارزن یو ازمکې تا یخلو لکم خالی بشي تاسو ته وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو وتکونو شیب تاسو من بعد ورست ردینا قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم نوی یو وینکی د دوینا اکثر مفسرین وی د دینه مراد یهودا مشرور دی مشرور چې داغه په زړه کې لږ رحم و قال قائل نوی یو وینکی منهم د دوینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف اول خو دوی منع کړو یوسف موجن خو دوی وی نه مونږ باغه وجنو مونږ لرکو بل لار مونږ سره نشته دی نو هغه چې خامخا دا کار کوي کنه نو وجن یما او په یو کوی کې ورتاو کوي خبره به خلاص شي یا به مار لړم وچی چې نستاسو لاسونه به د په وینو باندې سره نشي یا به په اوبو کې غرق شي یا به قافلې والا راشي پورته به کې نو سره د مرګ کوي په خپل باندې والقوه ورزوي دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کې یلتقطه اوچت پکې دلرا بعض السیارت بعض مسافر ان کنتم فاعلین کو چرې تاسو کوون کې د دې کارو قالو اول بس مشوره رااله چې یوسف علیه السلام د مخې نه لرکو نو پلار ترالو قالو اول دوی یا ابانا ای پلار زمونږه مالکا سشوی تعالی را لا تأمنا چې ته اعتبار نه کوي په مونږ باندې علی یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې و انا له او یقینا مونږ د دو لناسحون خامخا خیر خوایو ارسله اولی گدلرا معنا زمون سرا غدن سبا یرتع میوی بوخری ویلعب اولوبی بوکی و انا له او یکن منگا ددو لحافظون خامخا حفاظت کون کیو مونږ سیل لزو چکر لزو نوی دا یوسف علیه السلام زمون سره پرید و دی بل لبی وکی زال لو میوی بوخری قالو فرمال یعقوب علیہ السلام انی یقیناً زچما لیحزننی غمجنی مالرا ان تذهبوا به چې تاسو بوزئ دلرا واخاف زیریګما ان یاکله الذئب چې وبخوري دلره لیو شرمخ پیدر نه اخري وانتم تاسو عنه ددنا غافلون خبري دا خبر یعقوب علیہ السلام ولې وکړه چې شرمخ پیدر نه اخري یا خو دا ځکه وکړه چې په کنعان کې شرمخان زیاتو الته شرمخان زیاتو نو یعقوب علیه السلام او فرمایلو چې دې به در نشر مخوري ځکه د معشوم دی ځان به بچ نه کې تاسو خو به او تختای نو دې ځان سره م بیایي
او بعض مفسرین لیکلي دي وینه دا یعقوب علیه السلام دا خبره ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام د دغه نه څو ورځې مخکې خوب ولیدو. خوب اینی چې یعقوب یوسف علیه السلام په یو میدان کې ولاړ دی او یوله شرمخان دی هغه په حمله کوي په یوسف علیه السلام باندې. یوله شرمخان په حمله کوي لشرمخان په یوسف علیه السلام باندې حمله کوي. خو په دې کې چې کوم غټ شرمخ دی نو هغه دا نور شرمخان لرکۍ ددنه دا نخه شرمخان په حمله کوي او په دې لسو کې یو شرمخ داسې دی چې دې تېنه بچ کوي او بیا وی دا یوسف علیه السلام په ځمکه کې پناه شي ډوب شي. دا خوب یعقوب علیه السلام لیدلی نو یا د خوب د وجې نه دا خبره وکړه چې زه یریږم شرمخ پې درنه وخوري او یا دا خبره یې ځکه وکړه چې په کنعان په ځمکه کې څه شرمخان زیاتو. قالوا اویل دوی لئن اکله الذئب کوچری اخوړه دلره شرمخ ونحن غصبه او مونږ یو ډله یو انا یقینا مونږ اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان بيو مونږ روغ جماعت یو لس کسان یو دی به زمونږ شرمخ څنګه ماتي. فلما ذهبوا به نو بهر حال یعقوب علیه السلام په دې باندې مجبور کو چې یوسف علیه السلام ورسره پریدي. یوسف علیه السلام دوی د ځان سره روان کو او دلته کې بیا فلما ذهبون مخکې عبارت محذوف ته سمانا چې اے فعلوا به ما فعلوا من ضربه وشتمه دوی چې د یوسف علیه السلام سره په لار باندې سکول هغه سره وکړو. مفسرین لیکلي دي وی یعقوب علیه السلام د دوی سره بار تر ورچ دوی تلو ولاړو ورته د شان ورته قتل نو دا یوسف علیه السلام به کله یو ورور په اوګه غستو کله بل ورور په اوګه غستو ځمکې له نه ورکاو. خو چې کله د یعقوب علیه السلام نه پناه شو کنه نو یوسف علیه السلام ځمکې ته راتاو کو ښکته ځمکې ته راویش وی په خپله ځه نو تفسیر قرطبي لیکي وی یوسف علیه السلام په لاره باندې روان و ستړی شو نو دی به کله یو ورور لته کله بل ورور لته چې ما اوچت کا نو دوی به یو بل ته ټېل وخو او دا خبره به ورته کوله چې هغه نور او سپوږمۍ او هغه یولس ستوري کوم ځای دی هغه دې راشي که نه تا دې ستا امداد دې وکړي. د دې ځای نه مفسرینو لیکلي وي دارونه په دې خوب باندې خبر شوي وو د ده په دې خوب باندې دوی خبر شوي نو ځکه ورته دا خبره کوله وی هغه یولس ستوري کوم ځای دي او هغه نور سپوږمۍ کوم ځای ده راشه که نه ستا دې امداد وس وکړي تا دې بوځي که نه. نو یوسف علیه السلام په لاره باندې ستړی شوی نه شو تلی خو دوی به د لاس نه راکاږه خو اوچتوي نه حتی در دې پورې چې ځنګل ته یې ورسو. نو چې کله ځنګل ته ورسو نو فلما ذهبوا فظهر کله چې بوستو دوی به دلره چې دی بوستو واجمعوا او راجم شو ان یجعلوه چې وګرځي دلره فی غیابة الجب پتاک د کوی کې پتاخچه د کوی کې دی وګرځي. نو واوحینا فلما ذهبوا فسهر کله چې دوی فلما ذهبوا هر کله چې بوستو به دلرا واجمعوا او راجم شو ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابة الجب پتاخچه د کوی کې. نو چې کله دی کوی ته ورتاو نو یوسف علیه السلام چې کوی ته زوړن کو نو یوسف علیه السلام د کوی هغه کومه غاړه چې دغه په لاسو باندې کلکه ونیوله نیولې دوی له لاس کولاول خو هغه لاسونه کلک کړي نو دوی هغه راوخري جو کمیسي ته ویستو او یو رسۍ وه په هغې پورې وتړو او کوی ته ښکته ځوړند کو نو چې ځوړند کو نو هغه رسۍ پسې چې نیمې ته ورسېده رسۍ پسې کټ کړه ښکته یې ورته وکړو. نو فلما واوحینا وحي وکړه مونږه الیه یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم چې خامخا ته به خبر کې دوی لره بامرهم په کار د دوی باندې هذا چې دا دی وهم لا یشعرون او دوی ونه خبره. دا کومه وحي وکړه په دغه ټایم کې خو یوسف علیه السلام ماشوم دی او پیغمبر ته وحي میلاویږي په 40 کال باندې. نو دې وحي نه مراد الهام دی لکه څرنګه چې الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام مور ته کړی و په زړه کې ورته دا خبره ورواچوله چې دا موسی په صندوق کې بند کا او په دریاب کې ورته وکړه. نو موسی علیه السلام مور خو پیغمبره نه وه که نه دې ته الهام ویلی شي الله تبارک وتعالی نیکانو خلکو ته په زړه کې یو خبره ورواچي. نو الله تبارک وتعالی د تم پزله کې دا خبره ورواچوله چې مخه پکېږي یو وخت را روان دی دوی به ته په هر څه په دې باندې خبر کې.
وجاءو او دوی رالو اباهم پلار خپلتا عشاء ماسختن یبکون جړلی د دروغ جړای کولا قالو اول دوی یا ابانا ای پلار زمونږه ان ذهبنا یقینا مونږ لاړو نستبقو منډی مو وخلی وترکنا فریخو د مونږه یوسف عند متاعنا په خوا د سامان خپل کې پلار مونږ چې لاړو هلته کې خو د منډو مقابله کوله نو یوسف خو خپل سامان ته کېنولی ځکه چې دی ماشوم و نو فاکله الذئب وخوړو هغه لره شرمخو له وخوړو ځکه چې پلار چې دوی ته دا خبره ورته وکړه که نه وي زه یېرېږم چې دی به د شرمخان مات کړي نو دوی خبره زړه ته واچوله چې زه چل خو دې راته وخو چل دې راته وخو مونږ به هم دغه خبره کوو چې دی شرمخ مات کړی دی وما انت او نه تو بمؤمن یقین کون کې لنا په مونږ باندې ولو كنا صادقین اگر کومږ یو رښتینی وجاء راتله وکړو علی قمیصه په قمیص دغه باندې بدمن کذب په وینه دروغ جنا چې کله د یوسف علی السلام نه قمیص وستونو چيله حلال کو او د هغه چيلي په وینو باندې هغه قمیص سور کو او ویراوړو ته په مونږ باندې یقین نه کوي خدا قمیص ته وګور د وینو سور دی نو چې یعقوب علیه السلام هغه کمیس ولید که نه نو په جړا شو وی څومره وخیار شرمه خو چې زما د زوینې روح کمیس ایستلی دی څومره وخیار شرمه خو چې د زما د زوینې کمیس روغ ایستلی هغه ایشلولی هم نه دی او په وینو باندې سور کړی دی ځکه چې کله انسان دوکه کوي او چل کوي که نه د ده نه پکې خامخا داسې یو نکته پاتې کېږي چې په هغې سره د ده دوکه او پراټ ښکاره شي نو دوی کمیس په وینو سور کو خو دې ته یې ونه کتل چې دا خو مونږ روغ کمیس اغوستی و خو نه شلو نو وجاء راتله وکړو علی قمیصی په قمیص دغه باندې بدمن کذب په وینه دروغ جنا قال او فرمال یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته انفسکم نفسونو ستاسو امرن یو کار بس دا خو درته نفس یو کار ښایسته کړی دی چې تاسو هغه وکړو فصبر جمیل پس کار زما صبر ښایسته دی کار زما څه دی صبر خیسته دی صبر خیسته څه ته ویلی شي صبر جمیل هغه دی چې په هغې کې شکوه نه وي مخلوق ته پکې ګیلې شکوي نه وي دې ته صبر جمیل ویلی شي نو فصبر جمیل کار زما صبر خیسته دی والله المستعان او خاص الله تبارک وتعالی نه مدد غوښتلی کېږي علی ما په هغې څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ وجاءت سیارة راله قافله فارسلوا فسویلگو واردهم اوبراولون کې خپل فادلا دلوا ناغه زوړند کړه بوکه خپل زوړند کړه دوی اوبو په دغه طرف باندې یو قافله تیرېدله د شام نه بل خواطله نو په دغه طرف باندې یو قافله تیرېدله نو هغې یو تن ته وی دلته ته لاړ شي چېرته کوې وګوره چې اوبه ترې نه راوړي دغه کس چې لاړو د ده نوم مفسرینو لیکلی مالک ابن دعبیریه د ده نوم و دی چې لاړو دی کوی ته بوکه ورښکته کړه کوی ولیدو نو چې بوکه یې راخېجوله نو د اوبو په ځای باندې په بوکه پورې یو ښایسته ماشوم انښتی دی یو ډېر ښایسته ماشوم پورې انښتی دی نو ده چغې کړې وي یا بشرا هذا غلام وا زیری دا خو هلک دی او هلک څنګه دی چې ډېر زیات ښایسته دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وي د معراج په شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته لاړم نو زما د یوسف علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو وی د ټولې دنیا نیم حسن چې دی د الله تبارک وتعالی یوسف علیه الصلاة والسلام ته ورکړی او دا نیم حسن یې په دې دنیا کې تقسیم کړی دی نو په دې دنیا کې چې ښایسته نه ښایسته انسانان دي که نه د هغه نیم حسن دی د دې ټول مخلوق باندې تقسیم شوی غنیم حسن او غنیم ټول حسن الله چاله ورکړی و یوسف علیه السلام له ورکړی و نو وجاءت سیارة راله قافله فارسلوا نو فسویلګو واردهم اوبراوړون کې خپل فادلا دلوا نو پس وړاندې کړه بوکه خپله قالا نو وویل دو یا بشرا هی زیری دی هذا غلام دا خو دی الکو و اسروه او پټی کو دلرا بزاعه په سامان د تجارت کې پټی کو ځکه وی چې نور قافلې والا نه پکې حصه ونه غواړي
زه به ځان له پس کې خرڅ کم مصر ته چې لاړ شم هلته به ځان له خرڅ کما واسروه پټې کو هغې لره بضاعه په سامان د تجارت کې والله الله تبارک وتعالی علیم فو بما پایسه باندې والله الله تبارک وتعالی علیم فو دی بما پایسه باندې یعملون چې دوی عمل کوي وشروه نو خرڅ کو هغه لره بثمن بخس په قیمت لږ سره چا خرڅ کو نو شروه کې دا هو ضمیر د یوسف علیه السلام رونو ته راجع دی چې کله دوی کوی ته یوسف علیه السلام ورته وکړه که نه نو هر سحر به دوی تلو هلته به یې تماشه کوله چې یاره څه وشو په کوی کې شته دی او که نه چا بوستی دی مړ دی او که ژوندی دی کله کله به یې تماشې له روزانه سحر تلو نو دوی چې ورلو وی کتل چې یوسف علیه السلام قافلې والو رانیولی دی او راغستی دی نو دوی ورته وویل وی دا خو زمونږ غلام دی دا خو زمونږ نه تښتېدلی او دا زمونږ نه پټ شوی دی دا خو تاسو نیولی دی مونږ چې زمونږ نه ورک شوی دی دا تاسو نیولی دی قافلې والا ویرېدل چې اوس په راباندې د غلا الزام ولګوي که نه نو دوی ورته وی خیر دی دی تښتي را تښتي کو تاسو یې اخلی مونږ به یې در باندې درخرڅ کو تاسو یې اخلی نو قافلې والو وی صحیح ده په موږ باندې را خرڅ کوي نو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده په یو څو دراهمو باندې دله خرڅ کو معدوده هغې دراهمو ته ویلی شي چې د 40 نه کمې ځکه د عربو دا عادت و چې پیسې به ډېرې وي که نه دراهم او دنانیر به ډېرو نو هغه به هغوی په وزن باندې بیا اخیستل او خرڅول به او چې لږ به نو په شمېر باندې نو د 40 نه به چې زیات و نو هغه به یې وزن کول او چې د 40 پورې و نو هغه به یې څه کول شمیرل نو دلته الله فرمایي په یو شمیرلو شوو دراهمو یې خرڅ کړو نو معلومیږي دا چې د 40 نه څه کم و مفسرینو لیکلي وي په 40 درهمه یې خرڅ کړو په څو درهمه په 40 درهمه او 2 تنه و 2 درهمه یې د رونو واغستلو نو وشروه خرڅ کو یوسف علیه السلام لرا بثمن بخس په قیمت لږ باندې دراهم معدوده چې دراهم د شمیرو وکانو دوی په د کې من الزاهدین درې بې رغبتیا کوونکو نه ځکه د دوی مقصد خو څه پیسې مقصد نه د دوی مقصد خو د یوسف علیه السلام د مخې نه پناه کول او هغه ورته حاصل شو وقال الذين کس اشتراه چې واغسته دلرا من مصر په مصر کې قافله لاړه مصر ته ورسېدله چې مصر ته ورسېدل یوسف علیه السلام د مصر منډای ته بوستو په هغې زمانه کې به په منډایانو کې دا وینځي غلامان خرڅېدل نو یوسف علیه السلام منډای ته بوستو د خرڅ دپاره چې هلته یې بوستو خلکو ولیدو نو الله تبارک وتعالی خو دله ډېر حسن ورکړی نو هر سړی وي چې دا زه اخلم د خلکو په یو رش ولګېدو بس قافلې والو پې هم بولي شروع کړه چې څوک یې په زیات قیمت اخلي مونږ به یې په هغه باندې خرڅو په دې دوران کې د مصر چې کوم وزیری خزانه چې و هغه راغی هغه چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو دی خوښ شو د هغه نوم قطفیر هغه وی دی زه اخلم قیمت یې څومره ورکو یوسف علیه السلام د وزن برابر سره زر د یوسف علیه السلام د وزن برابر ریخمی کپړې او داسې ورسره نور سامانو په دومره ډېر قیمت باندې یوسف علیه السلام واغستو نو وقال الذي وی کس اشتراه چې واغستو دلرا من مصر په مصر کې لامرأته ښځې خپلې ته او د دغې زمانې بادشاه چې د هغه نوم ریان او بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې بیا مسلمان هم شو بیا وفات هم شو ریان دغه زمانه بادشاه خدا د وزیر خزانه هغه واغستو لامرأته خزې خپلې ته وی اکرمې ښایسته کا مسوا او ټیکانه ددو عسا نږدې ده ان ینفعنا چې پیدا به راکړي مونږ ته او نتخذه یا به ونیسو دلره ولدن په بچي سره ځکه د اولاد نه نو یا به ترېنه بچی جوړ کو 3 تنه وی ډېر قافیه شناس و دا ډېر پیژندونکي و یو دا وزیر د مصر د چې یوسف علیه السلام ته وکتل دی پوه شو چې دا څه معمولي ماشوم نه دی نو ښځې ته وي د ده ډېر خیال وساته ګورئ غلام به ترې نه جوړی دی به موږ ته ډېره زیاته پیدا راکړي دی وپېژند د یوسف علیه السلام دویم د کوم پیغمبرو غالبا
د شعیب علیه السلام لور د شعیب علیه السلام لور چې موسی علیه السلام هغې له څاروي اوبه کړه که نه نو هغې پلار ته وي یا ابتي استأجره ای پلاره زما دې په څه باندې ونیسه ځان سره په مزدورۍ باندې ونیسه ځکه دی امانتدار هم دی او طاقتور هم دی هغې هم هغه وپېژنده چې دا سړی ډېر د کمال سړی دی هم قافیه شناس وه او دریم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې په خپل ژوندانه باندې عمر رضی الله تعالی خلیفه مقرر کړی و عمر رضی الله عنه مقرر کړی و خلیفه هغه په دې ډېر پوهېدو چې زمانه پس د خلافت لایق څوک دی عمر رضی الله تعالی عنہ دی نو دم دا یوسف علیه السلام وپېژندو وکذالک او دغه رنګې مکننا ځای ورکو مونږه لیوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض پزمکه کې ولنعلمه دې دپاره چې وښیو ده ته من تأویل الاحادیث تعبیر د خوبونو والله الله تبارک وتعالی غالب زورور دی علی امری په کار خپل باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نه پوهېږي ولما بلغا هر کله چې ورسېدو اشده ځوانۍ خپلې ته آتیناه نو ورکړه مونږ ده ته حکما پیغمبري و علما او فوا وکذالک او دارنګې نجزی المحسنین بدله ورکو مونږ نیکي کوونکو ته چې کله څلوېښتو کال ته ورسې الله تبارک وتعالی ورته نبوت ورکو وراودته التي نو چل وکړو مطالبه وکړه د ده نه التي هغې ښځې هو چې دی فی بیتها په کور د هغه کې عن نفسي په باره د نفس د ده کې وعلقت الابواب او بندې کړي دروازې وقالت وویل دی هیت لک راشه ماته قال وفرمایل یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله سره ان ربي یقینا رب زما چې دی احسنه ښایسته کړي دا مسوایا ټکانه زما مالک زما له دومره خیال ساتلی دومره ښایسته ځای راکړی زه به څه کوم د هغه د کور کې به خیانت کومه زه به د هغه د کور والو سره خیانت کومه زه داسې نشم کولی انکار وکړو یوسف علیه السلام انه یقینا شان دا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان حدیث مبارک کې راځي وی دی د یوسف علیه السلام صفتونه شروع کړو دې دپاره چې دی اوس ما طرف ته په څه طریقې باندې متوجه شي دی ورته وویلو او د دغې سړي د دې ښځې نوم چې و که نه دا زلیخه و زلیخه نو دې زلیخې دغلته کېده بچیه دیوال سره کېده ښکته دې زلیخې د یوسف علیه السلام صفتونه شروع کو دی ورته ما احسن صورت وجهکه څومره ښایسته مخ دی د یوسف علیه السلام ته وویل وستا الله څومره ښایسته پیدا کړی نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایل وی دا صورت مال زما رب را کړی دی بیا ورته دی وویل ما احسن شعرک څومره ښایسته ویښته دي نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایلو وی دا به په قبر کې زما ړومبې د سر نه ودړېږي په قبر کې به ړومبې زما د سر نه دا ویښته ودړېږي دی ورته بیا وی څومره ښایسته سترګې دي یوسف علیه السلام ورته وفرمایلو په دې سره زه خپل رب ته ګورم او په قبر کې به دا سترګې زما د مخ باندې راوبهیږي بهرحال دی یوسف علیه السلام ځان ته متوجه کو او یوسف علیه السلام د دې نه رو لر کېدو دی به ورته یو صفت د یوسف علیه السلام بیانو یوسف علیه السلام با صفت د خپل رب بیانو ولقد همت به او یقینا ولقد همت به او یقینا کس کړو دی خزي به په یوسف علیه السلام باندې وهم او کس کړو یوسف علیه السلام به په دی باندې دی خزي د یوسف علیه السلام قص وکړو او یوسف علیه السلام د دې قص وکړو تفسیر معارف القرآن لیکي دا هم په دوه معنو سره راځي یو هم هغه دی چې انسان ښه قصد او اراده کړې وي دویم هم هغه دی چې صرف وسوسه په زړه کې تېره شي صرف څه تېره شي وسوسه نو د زلیخې چې کم قصد و کم هم و هغې کې قصد او اراده د ګناه موجود وه د یوسف علیه السلام په زړه کې صرف هغه وهم غونته کې وسوسه غونته کې تېره شوه او په هغې باندې د انسان ګرفتو نشته دی او دا انساني فطرت دی یوسف علیه السلام خو انسان و کنه دا نه چې د ګناه وسوسه راله صرف هغه یو خبره غونته په زړه کې تېره شوه یو خبره غونته تېره شوه معارف القرآن دغه لیکلي دي نو د زلیخې هم چې هغه سره د قصد او د ارادې و د یوسف علیه السلام هم چې هغې کې قصد او اراده نه وه صرف وسوسه وه چې په زړه کې تېره شوه
دا فرق لیکلی نو وهم بیا یو معنی دا کړی ده. یا بعض مفسرینو داسې لیکلی دي ولقد همت به او دې قصد کړی په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او قصد کړی یوسف علیه السلام بها بدفعها په لرکولو د دې باندې دې د یوسف علیه السلام د نیولو قصد کړی یوسف علیه السلام د دې د لرکولو قصد کړی و. لولا الرا برهان ربي کوچری نه ویلی دلیل درخفل نه ویلی دلیل درخفلو یوسف علی السلام بم قص کړو خو چرته نه ویلی دلیل دو رخپل څه دلیل وو د کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي. یو قول پکې دا دی او یوسف علی السلام د دغه بنگلې بری چت داسې وکتل وی یعقوب علی السلام ورته الله متشکل کو یعقوب علیہ السلام ورته الله حاضر کو او یعقوب علیہ السلام په دې غاخونو کې دا ګوته داسې نیولې په خوله کې او غوسه دی ورته یوسف علیہ السلام او یرید دویم قول پکې د مفسرینو داره و یوسف علیہ السلام چې بر چت او قتل په چت باندې لیکل شو چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا زنا ته منځ دی کېږي. دریم قول پکې دا دی وی دا زلیخه پاسې د په خپل بوت باندې کپړه ور واچوله الته د دې یو بوت دی به بندګي کوله د دې په کپړه ور واچوله. یوسف علیه السلام ورته دا دی ولې پټ کو ایمال حیا راځي چې د په مخ کې سکوما بدکاری کوما. یوسف علیه السلام ورته فرمایي زما رب ډیر لیدونکو دی ډیر لایق ته چې داغه حیا وشي داغه سوشي حیا وشي. نو برهان نه مراد هر هغه چیز دی چې بهرحال یو شی خو یوسف علیه السلام ته الله ښکارا کو او یوسف علیه السلام داغه نه او یریدو. ولولا الرا برهان ربي کوچرینه ویل دلیل درخفل كذلك دغرنګي لنصرف عنه السوء واړول موږ ددن بدی والفحشاء بحیاي انه يكنند من عبادنا المخلصين د بندګانو زمو خالص کړه شو نو واستبق الباب او منډ کړه دواړو دروازې ته منډ کړه زلیخي چې دی بده بس دروازې بندې کړې وي خو چې کله دی یوسف علیه السلام نیونه یوسف علیه السلام ته دروازې ته منډه کړه. یو روایت کې راځي وي دروازې ته تاله هم پرته وه خو چې یوسف علیه السلام څنګه دروازې ته ورسېدو الله تبارک وتعالی ورته دروازه په خپله سکړه ده کوله وکړه ده. واستبق الباب دواړو ورمنډه کړه دروازې ته نو چې دروازې ته ورسېدل نو په دروازه کې د دې زلیخي خاون قطفیر ولاړو دواړه خو یې ولیدل نو وقدت قمیصه نو سری کړه و قمیص ددو من سری کړه وقدت او سری کو قمیصه قمیص ددو من دبرین دشانه الف یا وی مندو سیدها مالک فل لدل باب په خوا د دروازه کې هغه ولاړو. قالت اویل دی ما جزاء سبدل دا من د هغه چا اراده چې اراده لري به اهلک د اهل ستا سره سو اند بدی ګوره مخکې شو په یوسف علیه السلام پیغمبر او په دې باندې پرده راچوله رسوا کولی نه خو دې ډایرک خبره وکړله وستا د کور والا سره چې څوک د بدۍ اراده لري دغه سزا څه ده مطلب دا چې د ګورې ما نه د بدۍ مطالبه وکړه نو دې ما راوزغلو. قالت ویدی ما جزاء صد بدلا من د هغه چا اراده چې اراده لري به اهلک د اهل ستا سره سو اند بدی الا ان یسجنا نو او یری د کنه اسنه چې زما خاوني قتل کی وی الا ان یسجنا مگر دا چې قید کړي شي او عذاب الیم یا عذاب درناک ته. قال فرمایل یوسف علیه السلام هي راودتنی دی اراده کړي و زمانہ عن نفسي په بار د نفس زما کې بس خاونم حیران شو چې یو وی د مطالبه کړی دا بل وی د مطالبه کړی دا. نو وشهد شاهدون گواہی وکړه یو گواہی کوون کې من اهلها د اهل د دې خزینه بس د دې په کور کې یو ماشوم او هغه دا گواہی وکړه وی کمیس ته د یوسف علیه السلام او قتل شي ای ماشوم دا خبر وکړه کو کمیس د یوسف علیه السلام د مخې نشلیدل دی خو یوسف علیه السلام ګناهګار دی خزه په حق ده معلومیږي دا چې دې دارانی ور او دې تزار خلاصونه کمیس ول د مخې نشلولې دی او کو کمیس د شان نشلیدلې نو دا خزه ګناهګار د یوسف علیه السلام په حق دی ځکه چې د منډه والا ځان ته خلاصو دی د شان رانی وو دا یو ماشوم دی دا بیان وکړ ګوره سو ماشومان خبرې کړې دي یو دا ماشوم دی چې د یوسف علیه السلام په حق کې گواہی وکړه او یو هغه ماشوم دی چې عیسی علیه السلام دی
چې کله په مریم بیبي باندې تهمت ولګېدو یهودو پې تهمت ولګوي دا نعوذ بالله ولد الزنا دی نو عیسی علیه السلام د مور په غېږه کې بیان یې شروع کړو او درېم ماشوم په بني اسرائیلو کې یو بزرګ و چې د هغه نوم جوریج و جوریج چې په هغه باندې هغې شپنکۍ ښځې تهمت ولګو که نه وی دا زما دا بچی چې دی نو وی دا د جوریج نه پیدا شوی دی نو هغې ماشوم د قاضي په دربار کې ګواهي وکړه وی زما پلار جوریج نه دی زما پلار پلانکی شپنکی دی هغه ګواهي وکړه ده نو دا یو څو ماشومان د یهودي په وړوکوالي کې څه کړي دي خبرې کړي دي وشهد شاهد گواہی وکړو گواہی کوونکی من اهلها د اهل د دینه و ان کان قمیصو کچریوی قمیص د یوسف علی السلام قد شلیدل من قبول د مخکنه فصدقت پس دا خزر رښتینی دا او هو او د من الکاذبین د دروغجنونه و ان کان قمیصو کچرتوی قمیص د یوسف علی السلام قد شلیدل من دبرین د شانه فكذبت نو دا خزر دروغجنه دا او هو او د من الصادقین د رښتینونه ده فلما را پس هر کله چې ولیدو قمیصو قمیص قد چشلیدل او من دبرین د شانه قال او فرمای قال ان او العزیز مصر انه یقینا دا خو من کید کنا د مکر د خزونه دی دا خو د خزو مکر دی ان کید کنا یقینا مکر د دوی چې دی عظیم ډیر لوی دی د دوی مکر سره ډیر زیات لوی دی یوسف ای یوسف اعرض عن هذا مخواړه ود دې خبرنا واستغفري او خزي ته بخنه غواړه لذنبك د ګناه خپلي انك كنت یقینا تی من الخاطئين د خطاکارونه تفسیر قرطبي لیکي وی معلومي کی دا چې دا غزيز مصر بے غیرت او دا څه شی و بے غیرت او ځکه چې د خپل خزي سره داسې معاملای ولیدله چې زما خزه د پردي سړی نه مطالبه کوي دومره ښه په اطمینان سره لګیا دی خزي ته وی د خپل ګناه نه بخنه غواړه او یوسف علیه السلام ته وی د خبره باندې ګټه کېده بس په دې ځای دا خبره پرېږده په دې خبره تفسیر قرطبي لیکي معلومیږي دا چې دا سړی څه بے غیرت و وقال نسوة نو وی خزو فی المدینه په ښار کې نور خزو دا خبره بس خبر خو ډنډوره شوه که نه چې خزو ته ورسي نو خزو خبره ډنډوره کړه په ښار کې نو دا کمې ښځې وي نو مفسرینو لیکلي وی د دغې بادشاه چې کم افسرانو نو هغې ښځو ته دا خبره ورسېده یعنی نور وزیران افسران چې د هغوی ښځو ته دا خبره ورسېده چې یاره د قطفیر ښځې چې ده نو د خپل غلام نه مطالبه کړې ده دا خو دې ډېر سپک کار کړی دی وقال نسوة وویل ښځو فی المدینة په ښار کې وی امرأة العزیز ښځې د عزیز تراودو مطالبه کړې ده فتاها د خپل غلام نه عن نفسي په باره د نفس د هغه کې قد شغفها په تحقیق سره د زړه پردو ته ننوتې د هغې حبا مینه انا لنراها یقینا اینو موږ دی لره فی ضلال مبین په خطای ښکاره کې غلامانو سره څوک مینې کوي چې دا په غلام باندې میینه شوي ده دا دې څه کمزوری کار کړی دی فلما سمعت فظهر کله چې واورېدو بمکرهن تعن لګول د هغې هغه پیغورونه دی واورېدلو نو دیم چل جوړ کو ارسلت الیهن ویلېږو پیغام هغوی ته واعتدت لهن او تیار کو د هغې دپاره متکئا ځای د دعوت وآتت او راتلی وکړو کل واحدتن هر یوې تنې ته منهن د دې نه سکینا چاړه څه مطلب چې کله دا خبر شوه چې په ما پسې د نورو وزیرانو افسرانو ښځې خبرې کوي نو دې دعوت وکړو دعوت یې وکړو دغې ټولو ښځو ته دعوت د ډوډۍ دعوت ورکړو چې تاسو راشئ بهرحال دعوت هغوی وخوړو فروټ میوه ورته کېښوده نو چې میوه ته روغ رغه کېښوده بیا له چاړې په لاسونو کې ورکړي چې دا ځان له څه کوي نیموی او خورئ نو چې کله هغوی په میوو شروع کړه نو دا ورله په یوسف علیه السلام پسې یوسف علیه السلام ته وی راوځه دا خو د دې غلام و هغه ته خو پته نه و چې دا ما کم غرض دپاره وباسي راوځه بس میلمانه دي د دوی خدمت وکړه یوسف علیه السلام یې راویستو چې راویستو نو د ښځو چې په هغه باندې نظر شو نو ټولو بیا په هغه باندې نظر او خپلو لاسونو ته خیال نه و ټولو ښځو خپل لاسونه څه کړلو غوڅ کړلو ځکه الله ورله د نیمې دنیا حسن ورکړی دی نو هغه لاسونه یې غوڅ کړلو واعتدت او تیار کو لهن د دوی دپاره متکئا زید دعوت واتت ورکړه کل واحده هر یوې تنې ته منه د دوی نه سکینا چاړه وقالت اخرج او ویل راوځه علیهن په دوی باندې فلما رأینه پس هر کله چې ولیدو دوی یوسف علیه السلام لره اکبرنه لوی وګڼو هغه لره وقطعنا پرې کړو ایدیهن لاسونه خپل وقلنا ویل حاشا لله فاکد الله تبارک وتعالی لره ما هذا بشر نه دا بنده
دا خو بنده نه دی دا خو یو فرشته ښکاري ان هذا نه ده الا ملک کریم مگر فرشته د عزت منده قالت اویل ښځې د عزیز مصر فذلکن الذي نو دا هغه کس دی لمتنني چې تاسو ما ملامته کوئ فی په باره د هغه کې ولقد راودته او په تحقیق سره مطالبه کړې ما د ده نه عن نفسي په باره د نفس د ده کې فاستعصم پس د ځان بچ کړو زمانه بس چې دا خو پوه شو چې که نه چې د ښځو پې هم زړونه ورالو نو دوی خپله خبره څه کړله ښکاره کړله بلکل هم دا لږ دی او ما ته مطالبه کړه خدای زما نه ځان بچ کوي ولئن لم یفعل او که چېرې ده ونه کو ما هغه کار امرو چې زه حکم کوم ده ته لیسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکون من الصاغرین او شي به د ذلیلانو نه د کمزورونه قال نو اویل دی قال او فرمایل یوسف علیه السلام رب السجن وارب زما جیل چې دی احب دا خوښ دی الیا ماتا مما دا غنا یدعونني چې دوی رابلي ما لره الیه هغې ته الله ما ته جیل خوښ دی د هغې کار نه چې دا ښځې ما هغې ته رابلي ځکه چې لاوله یوه وه اوسې نورې هم ملګرې شوې نو ما خو د یوې نه ځان خلاصوه الله اوس خو نور هم دغه خبره کوي چې د دې ملګرتیا وکړه رب السجن اے رب زما جیل چې دی احب دا خوښ دی الیه ماتا مما دا هغې څه نه یدعونني چې دوی رابلي ما لره الیه هغې ته نو یوسف علیه السلام ځان له څه خوښ کو جیل خوښ کو یوسف علیه السلام چې جیل ته لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې یوسف تا جیل غوښتی و نو تا څه غوښتی و جیل غوښتی و د دې وجې نه چې کله در باندې مصیبت راشي که نه نو صبر به نه غواړي بلکې دا به چې الله زمانه دا مصیبت لري کا نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیدو چې دعا غوښته وي یا الله ماله صبر راکړه یا الله ماله صبر راکړه نبی علیه السلام منع کوي صبر مه غواړه صبر خو بلا او مصیبت دی صبر څه شی دی صبر خو بلا او مصیبت دی صبر مه غواړه د الله نه د بلاګانو حفاظت غواړه الله ما باندې مصیبت مه راوله نو د مصیبتونو نه خلاصې غواړه صبر مه غواړه ځکه صبر خو به هله کوي چې کله مصیبت در باندې راشي نو د الله نه د دې نه معلومه دا شوه چې داسې به نه وه چې کله تا باندې غټ تکلیف راغی نو داسې به نه وایي چې الله دا غټ را نه لري که خیر دی وړوکی را باندې راوله خو دا را باندې داسې وایي الله تکلیف را باندې مه راوله د غټ تکلیف په مقابل کې وړوکی تکلیف مه غواړه بلکې د الله نه عافیت غواړه رب السجن اے رب زما جیل چې احب محبوب دی الیا ماتا مما دایسنا يدعونني چې دوی رابلی ما لره الیا غیتا والا تصرف کو چرتوا نړی عني زمانہ کیدهن تدبیر د دوی ازب الینا میلام بو کم زدوی تا واکم من الجاهلین او شنبد جاهلاننا فاستجاب له قبول کړه الله تبا فاستجاب له قبول کړه دو رب دو دعا دو فاستجاب پس دعا قبول کړه له دو رب دو فصرف عنه نو پس واړو د دنا کیدهن تدبیر د دې خزو انه یقینا الله تبارک وتعالى هو السميع العليم اغوریدن کیف وده ثم بدا لهم بیا سرګن شدوی تا من بعد ما فزدا غنا راول آیات چویل دي نخي د پاکي داغو لا يسجننه چې خامخه ثم بدا لهم بیا سرګون شو دوی ته من بعد ما فزداغنا راول آیات چې ویل دي نخي د پاکي داغو لیسجننه چې خامخا کېد بکیدل را حتی حین تر یو وخت پوری چې کله عزیز مصر پوه شو چې ګناه د یوسف علیه السلام نه دی او زما د ښځې دی او دا داسې نه کلاریږي نو لهذا دی به چېرته واچومه جیل ته بیت واچوما ودخل معه السجن داخل شو د سره جیل ته فتیان دوتن هلکان کله چې یوسف علیه السلام جیل ته تو نو د سره دوتن نور هم جیل ته داخل شو په دا یو تن چې دا د بادشاه ساقي و او دا دویم د بادشاه باورچی و یو ساقي و یو باورچی و دا دواړه د یوسف علیه السلام سره دننه شو په دوی باندې الزام دا و چې د بادشاه ته په خوراک کې زهر اچولی دي خو په دې دواړو کې کم یو تن اچولی دي نو د دې په باره کې تفتیش شروع و د هغې تفتیشه پورې او د هغې معلوماتو پورې دوی چېرته ولیږل جیل ته ولیږل چې په کم یو تن باندې سزا ثابت شو هغه به پانسي کېږي بیا خو په دې دوو تنو کې یو تن بادشاه ته څه اچولی دي زهر اچولی دي دا دواړه د یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړو یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ روایتو کې راځي یوسف علیه السلام به د تمامو جیلیانو خدمت کو
او چې کله کوئی تن به پکې بیمار شو داغه به بیمار فرسی کوله او دغه رنګ هر یو تن ته به تسلی ورکوله چې خیر دې ته بس شي آزاد بشي هر یو تن له به تسلی ورکوله د دې وجنه د هر یو تن د یوسف علیه السلام سره پیدا شوله مینه پیدا شوه حتی در دې پورې چې د جیل کم مشر هغه د یوسف علیه السلام سره ډیره پیدا شوه مینه او یوسف علیه السلام لراغه وی کو چرته زما په اختیار کې وینم ما به آزاد کړی ځکه زما ستا سره ډیره زیاته مینه ده ما ستا سره ډیره زیاته مینه ده یوسف علیه السلام ورته وفرمایي چې الله د لپاره ما سره مینه مه کوئ ما سره چې چا مینه کړې زه په مصیبت کې اچولې ما سره نوره مینه مه کوئ ځکه وی چې وړوکی وما نو ترور مې را باندې مینه وه نو چې کله چې پلار به وستم نه هغې راپسې د سرو زرو یو امیل شاته وټکو نو بیا وی چې دا د پټ کړی دی نو د هغې په بدل کې زه به وستم او هغې را سره د مینې د وجې نه دا کار کړی و پلار را باندې مین و نو وروڼو را سره دا کار وکړو چې کوی ته وغورځولم نو بیا د حضرت مصر را باندې ښځه را باندې مینه شوه نو جیل ته یې راورسولم اوس کو را باندې تاسو مین شئ نور مصیبت په راته جوړ کړي وي د الله دپاره نور ما سره مینه مه کوئ نو یوسف علیه السلام سره چې کوم دوه ملګري جیل ته لاړو دوی د شپې خوب ولیدو هر یو تن خوب لیدلی دی سار یوسف علیه السلام ته خپل خوب بیانوي یوسف علیه السلام ته وی مونږ ته ډېر ښه ښکاري ځکه درته د خپل خوب بیانو نو معلومیږي دا چې خوب به چا ته بیانوي یو ښه انسان ته بیانوي دا یو وی ما خوب لیدلی دی چې زما په سر باندې ډوډۍ دی او مارغان راځي او د هغې ډوډو نه خوري او تختی دي ابل وی ما خوب لیدلی دی چې زه بادشاه له انګور څه کومه نه چوړومه نو یوسف علیه السلام ورته وی زه درله د دې خوب تعبیر در کومه مخکې د دې نه چې مونږ ته ډوډۍ راشي خو د هغې نه مخکې زما یو څو خبرې واورئ نو یوسف علیه السلام ورته خپل دعوت شروع کړو چې یاره ګڼ خدایان تاسو نیولي دي د هغې په ځای باندې د یو رب بندګي وشي دا بهتر نه ده یوسف علیه السلام دا موقع غنیمت وګڼله ځکه که نه چې کله یو سړی تا ته حاجتمند دي نو ستا هرې خبرې ته بیا غوږ دي یوسف علیه السلام پوه شو چې دوی په دې ټایم کې ما ته څه لري احتیاج لري ما ته ضرورتمند دي نو یوسف علیه السلام ورته شروع کړه چې د یو الله بندگی پکار د پځای د ګڼو خدایانو باندې هغې ته خپلې خبرې وکړې بیا ورته په خوب تعبیر په آخر کې ووي چې د کم تن د سر نه مارغان ډوډۍ تختوي دی به پانسي کېږي او کم تن چې انګور نه چوړی نو دی به خلاصېږي خو هغوی ته دا خبره ښکاره دغه شانتې ونه کړه څه ورته ووي داسې ورته ووي په تاسو کې به یو تن پانسي کېږي او یو تن به ازادېږي یو تن به پانسي کېږي یو تن به ازادېږي یوسف علیه السلام ته خو پته وه چې کم به پانسي کېږي او کم به ازادېږي خو هغوی ته ښکاره نه کړه ځکه که دا ورته و چې پلان کې به پانسي کېږي نو بیا به د سره صحیح غم یو خفه به نو خبره ورته ښکاره نه کړه خو یو به پانسي کېږي یو به ازادېږي نو ازادېدونکی څوک و ساقي و پانسي کېدونکی څوک و باورچي په باورچي باندې به دا دغه ثابتېدله دا جرم ودخل داخل شو معه السجن د سره جیل ته فتیان دو تنه هلکان قال او فرمایي یوسف علیه السلام احدهما یوتن د دې دواړو نه انی ارانی یقینا زینما په خوب کې عاصر خمره چې نه چوړو ما انګور لرا وقال الاخر دی بل اویل انی ارانی یقینا زینما احمل فوق راسي چې پورته کړی مې دي د پاسه د سر خبزن ډوډۍ تاکل الطيرون خوراک کې مرغۍ منه داغه ډوډونه نبئنا خبر را کوم ته بتاویله نبئنا خبر را کوم ته بتاویلی په تعبیر د دې خوب باندې ان نراک کین ان مونږ تعالی را من المحسنین د نیکانونا وګوره دی مونږ ته نیک سړی ښکاري ځکه تا در خپل خوب بیانو قال او فرمایل یوسف علیه السلام لا یأتیکما نبرازی تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانی چې درکولې کېږي تاسو ته الا نبأتکما مگر خبر به درکم تاسو ته بتأویلی په خوب په تعبیر د خوب باندې قبل ان یأتیکما مخکې د راتللو د خوراک نه ذلکما دا مما د هغې نه دي علمني چې ښودلي ما ته ربي رب زما انی ترکتو یقینا پرېښی دی ما ملت قوم دین د هغې قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې وهم هغوی بالآخرة په آخرت باندې هم کافرون هغوی کفر کوونکي دي واتبعتو ما تابعداري کړې ده ملت آبائي د دین د خپل پلار ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب مونږ لره ان نشرکا چې شرک وکړو بالله د الله تبارک وتعالی سره من شیء د څه شي ذلک من فضل الله دا د فضل
فضل د الله تبارک وتعالى نه دی علینا په موږ باندې وعلى الناس او په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسین منس کې وته توحید دعوت ورکو یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیل ارباب آیا خدایان متفرقون چنګون خیر غردی ام الله الواحد القهار یا الله تبارک وتعالى ایک یو ذات زور اورو ما تعبدون تاسو بندنی نه کوي من دوني سوا د الله تبارک وتعالى نه الا اسماء مگر نمونه دي سمیتموها چیخ دی اغه لرا انتم تاسو و اباؤکم فلاران استاسو ما انزل الله نه نازل کړ الله تبارک وتعالى بیا پاغي باندې من سلطان دلیل ان الحكم نه فیصله الا لله مگر یو الله تبارک وتعالى لرضا امر حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو بندګی مکوئ الا ایا مگر دغه الله تبارک وتعالى کوي ذالک الدین القیم دا د دین مضبوط ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفویږي یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیلو د دې ځای پورې ورته خپل دعوت او چلو بیا ورله تعبیر ورکوي یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل زما اما احدکما هر چې د احدکما یو تن په تاسو دواړو کې فیسقي ربه د بسکی په مالک خپل باندې خمرن شرابو و اما الاخر هر چې دا بل فیسلبو په پانسي بکړی شي فتاکل الطير نخرب مارغی من رأسی د سر د دنا په پانسي به پروت او مارغان به د سر نه غوخي او تختی دغه شان به پروتي هو ورته نه خو چې پلان کې به ازادي کې او پلان کې به پانسي کیږي ځکه دا پیغمبر او انتهایی شفقت پکې قضی الامر الذي پیسې کړی شوی دی کار هغه فی چې پاغي مبارک تستفتیان تاسو دواړه تپوس کوي وقال للذي خلق الظن چې ګمانیو انه چې کیدن دی ناجن خلاصیدون کې دی منهما د دې دواړو نه اذكرني چې کم کس ته وي چې تب ازادي هغه ته ځان لدا خبره وکړه کو ته آزاد شوی ازادي کې به تو بلی په خبر نکو وی ته ازادي کې به خو چې کله لاړ شنو بادشاہ ته بیا زما ذکر وکړه بادشاہ ته زما ذکر ځکه د بادشاہانو دا طریقه ده چې جیل ته دی واچي بیا ته یې چې موږ یو سړی قید کړی هغه ځان د خپل بادشاہي په کارونو کې نو دا وته وی وقاله فرمایلی یوسف علیه السلام للذي خیکستا ظن چې ګمانیو انه چې کنده نه جن خلاصیدون کې منهما د دې دواړو نه وی اذكرني یاد بکمال را عند ربک خپل مالک په خوا کې فانساه الشیطان نو دې آزاد شو دې لاړو نو چې دې لاړ شو په خپل نو کوي ولګي بیا د یوسف علی السلام چرته یادو بیا د جیل ملګری چرته یادو فانساه الشیطان فسیر کو دنه د شیطان دا خبره ذکر ربی ذکر کول خپل مالک تا فلبثان درنګ تیر کو یوسف علیہ السلام په سجن په جیل کې 20 سنین په یو سو کلونا وقال الملك اويل بادشاہ انی ارى 7 بقرات یقینا زینما وغواغانی اوس بادشاہ خو بولیدو وی انی ارى یقینا زینما 7 بقرات وغواغانی سمان سربی یاکلهن چې خوري دوی لرا 7 عجاف وټافی وسربی غواغانی نم وټافی غواغانی نم او دا ټفی غواغانی دا سربی غواغانی سکی خوري و7 سنبلات خضر او وگشنو و اخرى یابسات او نور وچو یا ایها الملأ اے وزیران زما افتونی خبر را کایماتا فی رؤیا په بار د خوب زما کې ان کنتم کچ تاسو للرؤیا د پار د خوب تعبرون تعبیر استن کی کو تاسو د خوب تعبیر استن کې ما ته زما د خوب سو وای تعبیر وای دا تاسو کو قالوا الوزيران اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي نامړه تاسو څنګه خوبي لیدل سر ټپه غواګانې او سربي غواګانې او ټپه غواګانې سربي غواګانې خوري دا چې ستا ګډوډ خوبونه دي تعبیر وی نشته دي یو خدای چې دا چې ګډوډ خوب دی دویم دا چې موږ د خوب په تعبیر سپويګو وما نحن نيومغا بتاويل الاحلام فتعبير د خوبونو باندې بعالمين فوا وقال الذين هو الايكس نجات منته منهما د دې دواړو التاغ ساقي موجود وو چې ساقي موجود او د بادشاہ خوب وریدو نو ودکرا یا شدتا بعد امت فسد زمانینا وی انا انبئکم ز خبر در کوم تاسو ته بتاویلی په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون فسئلی گئی مالرا اولی گئی
بس درته یاد شو چې په جیل کې یو سړی و ماته زما د خوب تعبیر ولې هغه شانتي شو. نو بادشاه ته وی اله ما جیل ته ولېږه زه تعالی ستا د خوب سره راوړم تعبیر راوړم. نو بهرحال دغه ساقي چې د انتظام وشو دته ولې شو ته جیل ته لاړ شو کس نه تپوس وکړه یوسف ایها الصدیق نو چې دی لاړو نو یا یوسف دی که نه ای یوسف خو د ډېرې تلوارې نه وي یوسف ای یوسف هغه یا یې ویستو یوسف ای یوسف ایها الصدیق ای رښتینیا افتنا خبر راکه مونږ ته وی غرضی په خټه اور لګی که نه غرضی په څه لګی په خټه اور لګی اوس پورې تییر و خو چې اوس ورته پته ولګېده چې زه به بادشاه له د هغه خوب تعبیر پیدا کړم نو ورته وایي ای یوسف او ای رښتینیا ای رښتینیا. نو دلته کې اوس ځان له خپل مرتبه جوړوي په بادشاه ته که نه چې ګوره تعبیر سړی مې درله پیدا کوم. یوسف ای یوسف ایها الصدیق ای رښتینیا افتنا خبر راکه مونږ ته فی سبع بقرات په باره د اوو غواګانو سمان سربو کې یاکلهن چې خوري دی لره سبع عجاف اووه ټفې و سبع سنبلات او اووه وږې خضر شنو و اخر یابسات او نور وچو لعلی کیدای شي زه ارجع واپس شم الی الناس خلکو ته په تعبیر باندې لعلهم یعلمون دپاره د دې چې دوی پوه شي ستا په درجه باندې. قال انو فرمایل یوسف علیه السلام تزرعون فصل تزرعون کرونده به کوئ تاسو 7 سنین وکاله د ابادو فما حصدتم. قال او فرمایل یوسف علیه السلام قال او فرمایل یوسف علیه السلام تزرعون کرونده به کوئ تاسو 7 سنین وکاله د ابا پر لپسې فما حصدتم نو پس هغه چې لو کوئ تاسو فذروه نو پرېږدئ هغې لره فی سنبله په وږو د هغې کې وکاله به اباد پر لپسې تاسو زمینداره کوئ خو چې کم فصل تاسو اخلی که نه نو هغه به په وږو کې پرېږدئ تریشل کوي بای ناغه په وګو کې پرېدا وای الا قليلا مگر لګ مما د اغنا تاكلون چې تاسو یې خورئ بقدر ضرورت زال د خوراک د پاره د کوي نور په وګو کې پرېدای دا ولې په وګو کې پرېدای ځکه په وګو کې دانه نه خرابېږي د تخم د پاره چې خلک د دانیک دي نو وګ دي کنه د تخم د پاره وګ دي کنه بیا د تخم په ټیم کې هغه وریږي نو دا ولې ځکه په دې وګي کې دانه نه خرابېږي نو تخم د پاره ښه دانه پکار وي. نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایل اووه کاله به تاسو زمینداره کوئ خو دا دانې به تاسو په وږو کې پرېږدئ ها چې څومره ته ستاسو د خوراک دپاره پکار هغه ترې رالی په نورو بغله باندې به بلسئ نه. ثم یأتی بیا براشی من بعد ذلك ورستو ردینا 7 شداد وکواله سخ یاکلنا چې وبخوري ماخغه قدمتم لهن چې تاسو وړاندې جمع کړیو د دې کلونو دپاره الا قلیلا مگر لږ مما د هغې نه تحسنون چې تاسو یې خزانه کوئ چې تاسو یې څه کوئ خزانه کوي د ځان د پاره خزانه کوي تخم لرا الا قليلا مگر لك مما اغنا تحسنون چې خزانه کوي تاسو تخم لرا. ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک ورست ردینا عام یوکال فی پاغی کی یغاس الناس پریاد به منظور شي د خلکو وفيه عصرون او پاغی کی بدوی نچوړی انګور لرا سمانا وکاله به تاسو پر لپسې زمینداره وکي پسونه به جمع کوي بیا به پس دا غینه وکاله د سراشي د قات ساله راشي سخ کلونه به د قات ساله راشي پای کې چې کوم غلط تاسو په وګو کې جمع کړو هغه به ټوله تاسو وخورئ صرف تخم به در سره پاتې شي د وو کالونه پس بیا به یو کال راشي ثم یأتی من بعد ذلك عام بیا به راشي یو کال ګوره فی پاغی کې با یغاس الناسو پریاد منظور شي د خلکو یو معنا یا یغاس الناس باران بوي په خلکو باندې باران بوي په خلکو باندې وفيه عصرون او پای کې بدوي انګور نه چوړي وقال الملك اتوني نو بس سړی لاړ او بادشاہ ته وی چې ستا د خوب تعبیر داده چې وکاله به زمینداره کو خو ګوره هغه و چې جمعواري ځان له وکای ځکه چې دغه نه پس وکاله بیا د سره روان دي د قات ساله را روان دي ستا د خوب تعبیر داده ها بادشاہ وی دومره د کار سړی دا په جیل کې دی
د خو مال راولی. وقال الملک وی بادشاه ائتوني راولی مال را به دی. فلما جاءه نو پس هر کله چې راغی دته الرسول استاذ راغی بادشاه دی غواړي. قال نو فرمایل یوسف علیه السلام ارجع واپس الى ربک مالک خپلتا فاسألو پس تپوس ته وکا ما بال النسوة اللاتي صد حال د خزو خغه قطعنا چې پری کړی دی ایدیهن لاسونه خپل. یوسف علیه السلام جیل نه بهله وزم چې ترسو مې خپل صفائی نه کړي. ترسو مې صفائی زه جیل ته راغلی پس کې ما ولې زه جیل ته راغلی ما ځکه چې یوسف علیه السلام ته پته وه چې زه اوزم زه به د پیغمبري دعوت چلوم نو بیا به راباندې دا تهمت پروتي چې په ده به خو د خپل مالک د ښځې سره تهمتي شوی ونعوذ بالله. نه خپل صفائی اول کوم ځکه زه به دعوت د څه چلوم د پیغمبرۍ. وقال نوی فلما ندور توی فاسألو تپوسو کئی ما بالو النسوة اللاتي صد حال د خزو خغی قطعنا چې پری کړی دی ایدیهن لاسونه خپل. ان ربی یقینا رب زما بکیدهن په مکر داغي باندې علیم فو دی. قال ما خطبکن نو بادشاہ خزیرو غوښتي بادشاہ خزیرو غوښتي. قال وی ورته وی ما خطبکن صد حال ستاسو اذ راوتن چې کله مطالبه تاسو وکړه نو مطالبه یوې ښځې کړې وه که ټولو کړې وه یوې کړې وه خو نور هم بیا وروسته څه شولې ملګرې شي چې کله لاسونه هغوی غوڅ کړو نو هغې هم څه شوې ملګرې شوې. اذ راوتن کله چې مطالبه کړې وه تاسو یوسف د یوسف علیه السلام نه عن نفسي په باره د نفس د هغه کې قلنا نو وی ښځو حاشا لله پاکي ده الله تبارک وتعالی لره ما علمنا نه دی لیدلي مونږ علی د هغه نه من سوء څه بدي ټولو ښځو مونږ د هغه نه څه بدي نه ولیدلي. قالت امرأة العزيز نووي خزي د عزيز الآن حسس الحق والسرغن شو حق انا راودته ما مطالبه کړی و ددنه عن نفسي په بار د نفس د کی و انه او یقینا د لمن الصادقين خامخا درشتینو نه دی. زلیخی ویل بس دا گناه ما کړی دا لیعلم ذالک دا خبره دی وجنا دا قول یاد د زلیخی دی او یاد د یوسف علیه السلام دی. یوسف علیه السلام فرمایل وی دا کار مې زکه وکړو چې زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما دغه سره خیانت نه دی کړی. زما مالک ته پته ولګي چې ما دغه سره خیانت نه دی کړی ځکه مې د ښځو نه صفایي غوښتله. او یا دا قول د زلیخی دی چې ګو بالکل ماته مطالبه کړې وه خو هغه زما نه ځان بچ کړی دی نو زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما څه بدکاري د هغه سره کړې نه ده. ذالک دا د دې وجه لیعلم چې پته ولګي انی یقینا زه چې ما لم اخنه ما خیانت نه دی کړی د مالک سره بالغیب په شیشه وان الله کان الله تبارک وتعالی لا یهدي کید الخائنین وان الله کان الله تبارک وتعالی چې دی لا یهدي نه کامیابوي کید الخائنین تدبیر د خیانتګرو نه کامیابی تدبیر دو خیانتګرو. وما ابرئ او زه پاک نه کوم نفسي ځان خپل. دام یا قول د زلیخی یا قول د چا دی د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام فرمایل چې زه ځان پاک نه کوم داسې نه چې زه پاک یم بالکلو دا اسی عجز دی. ولی یوسف علیه السلام خو پیغمبر دی پاک نه خدا عجز دی د یوسف علیه السلام چې زه ځان پاکو نه کوم ځکه الله تبارک وتعالی ته دا ناخوښه دی چې انسان د ځان پاکي بیانوي. الله تبارک وتعالی دا نه خوښي چې انسان د ځان څه بیانوي پاکي بیانوي. یوسف علیه السلام فرمایي زه دا نه کوم چې زه د خپل ځان څه بیان کوم پاکي بیانوم. او یا دا قول د چا دی د زلیخی دی چې زه ځان پاک نه کوم ځکه خو مې دا خبرې وکړې چې او دا مطالبه ما کړې وه. وما ابرئ او زه ځان پاک نه وما ابرئ نفسي او زه ځان پاک نه کوم ان النفس یقینا نفس دی لاماره خامخا حکم کوونکی دی بالسوء په بدۍ الا ما رحم ربي مگر چې رحم پې وکړي رب زما ان ربي یقینا رب زما چې دی غفور بخونکی دی رحیم مهربانه دی. وقال الملك ائتوني اویل بادشاه راولئ مال راولئ ما تا به دی استخلصو چې خالص کما لنفسي د خپل ځان د پاره. فلما کلمه پس هر کله چې خبرې وکړې د سره بادشاه قال ان اول دو انک اليوم یقینا تر نن ورځې لدینا زما سره مکین امین اوچتي مرتبه والا او امانتداري. قال جعلني او فرمایل یوسف علیه السلام وګرځو مال را علی خزائن الارض په خزانو د ځمکې د مصر باندې. یعنی یوسف علیه السلام ورته فرمایل مال وزیر خزانه مقرر کړه. دینه معلومه شوه
چې کله یو عهده داسې ده چې تا ته پته ده چې دا زه کولی شم او زمانه بغیر بل څوک په سمې طریقې سره نشي ادا کولی، نو بیا د هغې عهدې مطالبه جایز ده چې تا ته پته وي چې زمانه ما سوا د دې بل ښه ادا کوونکی څوک نشته دی، نو بیا د هغې عهدې مطالبه څه ده جایز ده. نو یوسف علیه السلام ورته وفرمیل چې تو خامخا ما ځان ته نږدې کوې او عهده راکوې، نو بیا کومه عهده راکه؟ وزیر خزانه می مقرر کا. انی یقینا زه چې ما حفیظ حفاظت کوونکی علیم او پوه ما په مالونو باندې او د هغې په سمبالښت باندې پوه ما. نو وزیر خزانه کې هم دا 2 صفات پکار دي. نو څو صفات پکار دي؟ 2 چې یو حفاظت کوونکی وي، څه وي؟ حفاظت کوونکی د دې څیز خیانتګر نه وي، ټیک شو که نه؟ او دویم دا چې په دې کار پوهېږم، نو چې یو پوهېږي نه نو که حفاظت کولی شي نو بیا هم څه پیدا نه لري، او که نه پوهېږي خو چې غل دی نو ټول شی به خپل کور چلی. نو انی حفیظ یقینا زه حفاظت کوونکی علیم پوه ما. وکذلک دغه رنګې مکننا ځای ورکو مونږ یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې. اول یوسف علیه السلام وزیر خزانه مقرر کو او بیا دغه بادشاه په خپل ژوند باندې بادشاهي چاته وسپارله؟ یوسف علیه السلام ته. بیا یوسف علیه السلام ته خپل بادشاهي وسپارله او ایمان یې راوړو په چا باندې؟ په یوسف علیه السلام باندې. بیا په یوسف علیه السلام په ژوندانه باندې هغه بادشاه څه شو؟ وفات شو. او بعض مفسرینو لیکلي دي وایي په دغه زمانه کې د زلیخې خاوند هم بیا مړ شوی و. څه شوی و؟ مړ شوی و. نو د بادشاه د یوسف علیه السلام سره د زلیخې څه وکړله؟ نکاح هم وکړله. و یوسف علیه السلام ورته بیا وفرمایل چې دا طریقه غوره ده که نه کومه طریقه چې تا خوښول هغه غوره وه، ګوره دا تعالی بهتر ده. او الله تبارک وتعالی د یوسف علیه السلام په زړه کې بیا د زلیخې د مینې نه زیاته مینه واچوله. زلیخې چې د یوسف علیه السلام څخه کومه مینه وه، بیا الله د یوسف علیه السلام په زړه کې هغه مینه د زلیخې واچوله. خو بیا د زلیخې مینه د یوسف علیه السلام سره هغه شانتي نه وه، ځکه چې هغه په یوسف علیه السلام ایمان راوړو که نه؟ ایمان راوړو. یو ځل یوسف علیه السلام زلیخې ته شکایت وکړو، وی ته ما ته توجه نه کوې، ما له مینه نه راکوې. وی زلیخې ورته ووي چې ما ستا د وجې نه چې کوم رب پېژندلی دی د هغې رب د وجې نه ما ټولې مینې یېرې کړي دي. زما مینه اوس د چا سره ده؟ د هغې رب سره ده چې کوم ما رب ستا د وجې نه پېژندلی دی. نو بیا به زلیخه د الله په عبادت کې مشغوله وه. وکذالک دارنګي مکننا ځای ورکو مونږه یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې یتبوأ ځای بیني و منها د دینه حیث یشا کوم ځای به چې خوښه شوه نسقي به رسو مونږ برحمتنا رحمت خپل من ښایي چاته نشاو چې خوښه شي زمونږه ولا نضیع نه ضایع کوو مونږ اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا اجر الاخرة خامخه اجر د آخرت چې دی خیر غوره دی للذین دپاره د کسانو آمنو چې ایمان راوړی وکانو دوی یتقون تقوا وکانو دوی یتقون تقوا دارو وجاء اخوة یوسف او را لرونه د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی پاغه باندې یعنی هغه وکاله د قاتسالی شروع شو اول وکاله فرل پسې زمیداره و آباد کالونو یوسف علیه السلام هغه غلبه سنبالوله غلبه یې څه کوله وزیر خزانه وکړه هغه غلبه یې سنبالوله او بقدر ضرورت په خلکو ته ورکوله حتی در دې پورې و یوسف علیه السلام قوم ته اول چې تاسو ډوډۍ یو ټیم ته کوئ ډوډۍ یو ټیم ته کوئ وی بیا به یوسف علیه السلام چې څومره نوکرانو که نه په خپلو نوکرانو ته وي چې تاسو هم ډوډۍ څه کوئ یو ټیم ته کوئ نو هغې ورته ویل وی حضرت غله ډېره ده نو تا خو په خپل باندې مې ورته ډوډۍ کړه په خپلو نوکرانو دې مې وکړه وی زه نه غواړم چې زه او زما نوکران او د رعایه په منځ کې دې فرق وي د رعایه او زموږ په منځ کې دې څه وي فرق وي چې هغې یو ټیم ډوډۍ خوري موږ به هم څه کوو یو ټیم ډوډۍ خورو بهرحال اووه کاله دوی جمعواري وکړه چې جمعواري وکړه اووه کاله پس بیا سخت قحط راغی په مصر کې او ګیر چاپېره په شام کې په دې علاقو کې هم څه شروع شوه قحطسالي شروع شوه یوسف علیه السلام داسې وکړلو چې خپلو خلکو ته خو غاله پوره وه ځکه جمع کړې وه که نه خو بقدر ضرورت په بار هم خرڅوله بار علاقې ته هم څه وه قحطسالي وه نو بار به یې خرڅوله بقدر ضرورت نو د هغې خلکو نه به هم پیسې اخیستې نو په خپل ملک چې کوم نور ضروریات هغه به یې څه کولو پوره کول او مې خپل ملک غله پوره وه او مې بار ملکونو باندې غله خرڅول شروع کړو
دا خبره ګیر چاپیره مشهوره شوه چې د مصر بادشاه چې دی هغه غله خرڅوي او ډېر زیات ښه اخلاقي دی خو د یو تن پسې یو بار ورکوي سواګری نه ورکوي. د یعقوب علیه السلام په علاقه کې کوم د یوسف علیه السلام خپل ملک چې شام هلته هم قادسالي راله. یعقوب علیه السلام زامنو ته وویل ولاړ شئ مصر ته د هغې ځای نه غله واخلئ راوړئ. قادسالي وه. د یوسف علیه السلام ورونه رالو چې رالو یوسف علیه السلام ته مخامخ شو. یوسف علیه السلام وپېژندل خو دوی یوسف علیه السلام نه وپېژندلی. ولې نه وپېژندلی؟ ځکه چې یوسف علیه السلام ماشوم او اوس غټ شوی و. نو کله چې ماشوم غټ شي بیا سړی نه پېژني او دوی خو داسې غټ ورو په غټ سړي کې دومره فرق نه راځي. یوسف علیه السلام دوی وپېژندل خو دوی یوسف علیه السلام ونه پېژندو. یوسف علیه السلام دوی له غله تیاره کړه ورې وله کړه. چې ورې وله کړه خپلو نوکرانو ته وي دا پیسې ورله په بار کې واپس کېدی. دا پیسې ورله په بارونو کې واپس کېدی. دا ورله ځکه کېښودې یو خو دا چې دا نه غوښتل د خپل پلار غریبي ورته معلومه وه چې د خپل پلار نه پیسې والي. وی دا پیسې به زه د خپل جیب په خزانه کې کېدم خو د دوی نه مالی. دویم دا چې دا پیسې د دوی په بارونو کې کېښودې شي که نه او یعقوب علیه السلام دا بارونه کولو کې دا پیسې ویني نه خو پیغمبر دی هغه به وایي چې ښه د بادشاه نه پیسې یېرې شوي دي را واپس دا اوسئ. یوسف علیه السلام دا غوښتله چې دوی واپس راشي. یو خو به دا پیسې ما ته راوړي دویم دا که پیسې ورسره نه دا چې ویني نو دا به راوړي واپس را به شي. خو دوی چې تله که نه نو یوسف علیه السلام ته ویل زمونږ یو ورور دی پلار یې زمونږ سره نه راپرېږدي خو زمونږ سره په کور کې یو تن بل هم شته د هغه هم مونږ له یو بار راکړه زمونږ یو ورور بل دی. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل وی نه زما قانون دا دی سړی په خپله راشي غله به وړي غله به وړي داسې غله نه در کوم او بل ځل چې راځئ او که هغه خو را نه وستو نو بیا ګورې تاسو ته غله نه در کوم ځکه ما ته پته ولګي چې تاسو دروغجن یې زما نه خو په غلا یو بار وړو. نو یوسف علیه السلام ورته دا وی وجاء اخوته راله وروڼه یوسف د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علیه په ده باندې فعرفهم یوسف علیه السلام وپېژندل دوی لره وهم او دوی له ده لره منکرون ناشنا ګڼونکي وو. ولما جهزهم هر کله چې تیار کړو دوی لره بجهازهم سامان د دوی قال اتوني فرمایل یوسف علیه السلام راولئ ماته باخن اغرور لکم چې ستاسو دی من ابیکم د پلار ستاسو نه الا ترون تاسو نه ګورئ انی اوفي الکیل زه پوره ورکوم پیمانه وانا خیر المنزلین او زه غوره یم د میلمستیا کوونکو نه فان لم تاتوني او کچرې تاسو را نه وستو ماته به هغه فلا کیل لکم پس نشته کیل ستاسو دپاره عندي زما سره ولا تقربون او ما ته مه نږدې کیږئ ځکه بیا پوښم چې تاسو زما نه یو بار په غلا وړو. قالوا ویل دوی سنراودو زرد چې مطالبه به وکړو مونږ عنه د هغه په باره کې اباه د پلار د هغه نه و انا لفاعلون او یقینا مونږ کوونکي د دې کار یو. وقال ویل لفتیاني نوکرانو خپلو ته اجعلوا وګرځوئ بضاعتهم پیسې د دوی فی رحالهم په انډو د دوی کې لعلهم کیدای شي دوی یعرفونها او فی جنیدا اذا انقلبوا هر کله چې واپس شي الی اهلهم اخکور والو خپل ته لعلهم کیدای شي دوی یرجعون واپس فلما رجعوا فسر کله چې دوی واپس شو الی ابیهم پلار خپلتا قالوا ویل دوی یا ابانا و پلار زمونږه منع منع کړی شو من الکیل زمونږ نه پیمانه فارسل فسولګه معنا زمونږ سره اخانا رور زمونږه نقتل چې غله راوړو و انا له او یقینا مونږ به د ده لحافظون هما حفاظت کوونکي یو. قال او فرمایل یعقوب علیه السلام هل آمنکم آیا اعتبار وکم په تاسو باندې علیه ته د په باره کې الا کما امنتکم مگر څرنګه چې اعتبار مې کړی و په تاسو باندې علی اخی په باره ضرور د ده کې من قبل مخکې د دې نه ښه یوسف متعلق مې په تاسو اعتبار وکړه خو راله ورک کو وڅه وکړم په ده باندې په تاسو اعتبار وکړم فالله فضل الله تبارک وتعالى خیر حافظ غوره حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او د الله تبارک وتعالى ډیر رحم کوونکی دی را د رحم کوونکو نه ولما فتحوا هر کله چې کولاوي کو متاعهم سامان خپل وجدوا ویمونته بضاعتهم پیسې خپلې ردت چې واپس کړی شوي الیهم دوی ته قالوا نو ویل دوی یا ابانا و پلار زمونږه ما نبغي مونږ نور څه غواړو هذه بضاعتنا دا زمونږ پیسې دي ردت الینا چې واپس
واپس شوي دي مونږ ته ونمیرو خوراک به راوړو اهلنا اهل خپل ته ونحفظ اخانا او حفاظت به کوو د ورور خپل ونزدادو او زیات به کوو کیل بعیر یو بار د اوښو چې دی را سره لاړ شو یو بار بس یواګرې راوړو که نه ذلک کیل یسیر دا دی راشن لګو دا خو لږ سامان مونږ راوړی اوس به ختم شي مونږ ډېر غټ ټبر یو قال او فرمایل یعقوب علیه السلام لن ارسله هیڅ چرې نه لېږم دیتا معکم تاسو سره حتی تؤتوني تر دې چې راتلو کوي ماته موثقا په پوخ لوز باندې من الله د طرفه د الله تبارک وتعالی نه لتأتونني خامخا راولی به ماته به دی الا ان یحاط بکم مگر دا چې احاطه وکړی شي په تاسو باندې فلما پس هر کله آتوه چې هر کله رالو دته فلما پس هر کله آتوه چې دوی راتلو وکړه یعقوب علیه السلام ته موثقهم په لوزونو خپلو باندې قال الله نو فرمایل یعقوب علیه السلام وی الله تبارک وتعالی علی ما پایسه باندې نقولو چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی وقال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنی یا ای بچړو لا تدخلوا مداخلی گئی من باب واحد د یوې دروازې نه ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شي په دروازو جدا جدا باندې په جدا جدا دروازو باندې داخل شي تاسو مخکې لیدلی که نه د ښارونو کې دا دروازې به وي لکه پیښور ښار کې هم اوس دروازې شته دی که نه او دا رنګې د لاهور ښار کې هم دروازې شته دی د دروازو باندې به دننه څه شی و ښار و نو چې تاسو ښار ته داخلېږئ په یوه دروازه مه داخلېږئ دا یعقوب علیه السلام ولې دا خبره وکړه مخکې ورته نه وکړه اوس یې ولې وکړه اوس یې ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام یې مخکې خو چا نه پیژندلی اوس هلته خلکو پیژندلی یې چې ستاسو بادشاه ډېر عزت کړی دی او اوس تاسو یولس ځوانان او دوی ښکلي مو ځکه د پیغمبر اولادو باډیان هم ښه وي جوسې هم ښکلې ښکلې غټې غټې جوسې وي او ټول ځوانان وو نو چې یولس تنه په یوه دروازه ننوځي خلک وایي چې دا یولس واړه ورونه دي نو په نظره به شئ په څه به شئ په نظره به شئ ځکه حدیث مبارک کې راځي العین حق نظر څه شی دی حق دی حدیث مبارک کې راځي او دوه صحابه کرامو یو صحابي داسې په اوبو کې لامبل په نهر کې نو کمیس ایستلی و نو د هغه بدن ډېر زیات ښکلی و سور سپین بدن او موټا ښه جوړ بدن و که نه چې هغه د بدن ته وکتل هغې بل صاحب نه هغه داسې وي ما خو چېرته دومره ښایسته باډي چېرته نه دی لیدلي داسې ښایسته جسم ما چېرته نه دی لیدلی هغه چې څنګه دا وي په هغه تبه راله هغه بیمار شو سخته تبه پرې راله دا واقع صحابه کرام نبی علیه السلام ته وکړو د الله پاکه پیغمبر دا خبره وکړه دی ناجوړه شو نبی علیه السلام په هغې صحابي پسې اوبه ولېږلې وي هغه ته ووایه چې اودس وکړه په اوبو باندې څه وکړه اودس وکړه او د هغه اوداسه اوبه بیا راوړئ په ده باندې وچانګئ نو هغې صحابي اودس وکړو په اوبو باندې او هغه اوبه یې راوړې په ده باندې څه کړي وچانګلې څنګه یې پرې وچانګلې هغه روغ رمټ شو بیا نبي علیه السلام هغې صحابي ته رټنه وکړه وایي تا د دپاره د برکت دعا ولې نه غوښته د دپاره تا د برکت دعا دی ولې نه غوښته داسې مه کوئ العین حق عین څه دی نظر حق دی نو یعقوب علیه السلام هم دوی ته وي په یوه دروازه باندې مه داخلېږئ ځکه خلکو پیژندلي یې مخکې چې دا ورونه دي ودخلو داخل شئ من ابواب متفرقه د دروازو جدا جدا نه وما اغني زه نشم لر کولی عنکم ستاسو نه من الله د الله د طرف نه من شیئ څه شی ان الحکم نه و دا خو یو خبره الا ان الحکم نه د فیصله الا لله مگر خاص الله تبارک وتعالی لره ده علیه توکلت په هغه باندې ما ځان سپارلی دی وعلیه په هغه باندې فلیتوکل المتوکلون ځان وسپاري توکل کوونکي ولما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو من حیث د داسې ځای نه امرهم چې حکم کړی دوی ته ابوهم پلار د دوی ما کان یغني نو دی چې لر کړی وی عنهم د دوی نه من الله د طرفه د الله نه من شیء څه شی الا حاجتا مگر دا خو یوه خبره وه فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضواها چې پوره یې کړه هغې لره وانه یقینا دی لذو علم خاوند علم و لما علمناه د وجې د هغې نه چې علم ورکړه موږ دته ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي ولما دخلوا هر کله چې داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آواز یې ورکو الیه ځان ته اخاه د خپل رور سره خپل رور د ځان سره کو چې دوی یوسف علیه السلام خواله ورسېدل یوسف علیه السلام دوی له د شپې ځایونه تیار کړو نو دوه تنو له ځای تیار کو دوه تنو لا وی تاسو لاړ شئ دوه تنو ځای تیار شوی دی هلته کې سملی هلته سملی دوه تنه سملی نو دوی ټول وروڼه دوه تنه لاړو دا بنیامین پاتې شو نو یوسف علیه السلام د بنیامین نه تپوس وکړو وی ولې ستا پکې رور نشته دی
چې دوی دوه تنه لاړو ته یوازې پاتې شي. نو بنیامین په ژړا شو زما ورور خو هغه ورک شوی دی. هغه څه شوی دی؟ ورک شوی دی. نو یوسف علیه السلام ورته وویل زه ستا ورور یم، کنه ته به ما سره سملی، ته به زما سره سملی. نو چې دی د ځان سره بوستو نو د شپې ورته یوسف علیه السلام ټوله خبره وکړه چې ته وایې زما کوم ورور ورک شوی دی نو هغه د زیمه ولما دخلوا هر کلا چې داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا نو زی ورکو الی د ځان سره اخاه روح فلتا قال او فرمایل یوسف علیه السلام بنیامین تا وی انی یقینا زچما انا اخو کازستا رور یما فلا تبتئس تمغم جنی غابی ما فایسبانی کانو یعملون چې دی وکړو ځکه بنیامین سره دوی په لار باندې سزور زیاته کړي وو. فلما جهزهم فرهر کلا چې تیاری کو دوی لرا بجهازهم سامان د دوی جعل السقایتان و ګرځو لوخه د ابو فی رحل اخیه په بار ضرور خپل کې بنیامین په وکړو د شپې نه چې سار به مونږ داسې کو. ثم اذن مؤذن دا کم لوخه و دا لوخه چې و دا د یوسف علیه السلام د ابو د سکلو لوخه و د زرو جوړو وبو پیمس کله دوی له په تول هم کو. ثم اذن بیا اعلان کو مؤذن یو اعلان کوون کی ایت العیر ای کافری والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلی. قالوا ويل دوی واقبلوا اور مخامخ شو علیهم په دوی باندې ماذا تفقدون سش تاسو نو ورک شوی دی تاسو نه سش ورک شوی دی. قالوا ويل دوی نفقد ورک شوی زمونږ سواع الملک اغه اوګه د بادشاہ مطلب دا د وبوس کولو خو وزن به پیم دا کېل به پیم دوی لرکاو. ولمن جاء او چا چې راتلو کړو به پاغه باندې حمل بغیرن بار ورله د اوخته وانا به زعیم او ز پاغه باندې ذمہوار یم. نو کردا خبر وکړه ز ذمہوار یم زبل یو بار د اوخ ورکم کو چا دالو خیر وړو. قالوا ولدي تالله قسم په الله لقد علمتم چې تاسو ته په تحقیق سره تاسو ته پته ده ما جئنا چې راتل نه دی کړي مونږه علي نفس دا چې ورانه وکو فل ارض پزمکه کې وما كنا سارقين او نه مونږ لا غرو. قالوا نو فرمایل ورته دوی فما جزاء نسد بدل داغي ان كنتم كاذبين کوچري تاسو دروغجن سزا به داغي سړی سوي کو چا داغلا وکړه. قالوا نو وی دوی جزاء داغلا چا کړي ون دا به سزا سي. قالوا ویل دوی جزاء بدل داغو من بدل د دیغلا چې دا من خغه سوق دی وجدا چې اومن تل شو فی رحلی په بار داغه کې. قالوا وی جزاء بدل داغي من خغه سوق دی وجدا چې اومن تل شو فی رحلی په بار داغه کې فهو پس دغه کس جزاء بدل داغي دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې د غلا سزا دا وا چې کم کس بغلا د چانه کړي وا او غلا به ثابت شو نو دا کس په دغه کس غلام جوړیدو سبا جوړیدو غلام به جوړیدو. کذالک دغه رنګ نجزی الظالمین بدل ورکوم ظالمانو ته د دوی ورته په خپل وزم په شریعت کې سزا دادا چې چا د غلا کړي هغه به دغه په بدل کې سکیږي پاتې کېږي غلام کېږي با. فبدأ نفشروا شدوی باعویتهم په بارونو د دوی باندې قبل وعاء اخي مخکې د بار ضرور د دنا ځکه چې ډاری کې د بار نه رسته نه بیا به ته چې د خو تاسو به خې نه معلوم درته نو مخکې نور بارونه اوس پړدلو او په اخر کې د بنیامین بار اوس پړدو. ثم استخرجها بیا راويستو دی جام لرامي وعاء اخي د بار ضرور د دنا کذالک د غرنګ کې دنا تدبیر کړو مونږه کې دنا چل خودلی مونږه یوسف علیه السلام ته الله فرمای دا چل ورته مونږ خودو ما کان نو یوسف علیه السلام لیا خدا چې اغسته وي اخا ورور خپل فی دین الملک په قانون د دې بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر کېږي چې هغه غواړي الله تبارک وتعالى نرفعو فرتکو مونږه درجات په درجو کې منخغي چاله را نشاء او چې خوغه شي زمونږه وفوق كل ذي علم او د پاسه هر خاوند علمنا عالم شتا د پاسه د هر خاوند علمنا عالم شته چې الله دې. قالوا نريد ان يسرق قالوا نريد ان يسرق کوچري دغلا کړی وي کوچري دو کو دی بنیامین دغلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره خو نه ده د دلته محذوف ته کو دغلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره نه ده وی فقد سرقه په تحقیق سره غلا کړی وا اخون رور له د دو من قبل مخکره دنا دا یو بل رور هغه مخکې غلا کړی وا نو خیر ده کو دی بنیامین غلا وکړه دا سره آشنا خبره دا دی نور ورونو وي. فاثر پس پټ کړه دا خبره یوسف علیه السلام په نفس پزل خپل کې ولم یبدها لهم او دا خبره دوی تخکار نکړه دا خبره تخکارا نکړه. قال ویل انتم شر مکانا تاسو ډیر بدتر یې په درجه کې
ډېر بدتر یې هغه یوسف لا تاسو هېر کړی نه دی اوس هم په بدو یادوئ دا ولې دی وي چې د ده مخکې ورور هغه غلا کړي وه نو ما درته مخکې واقع بیان کړه که نه چې دا یوسف علیه السلام چې د ده مفسرین لیکي په بنیامین په پیدایش کې د ده مور وفات شوه د بنیامین په پیدایش کې د ده مور څه شوله وفات شوه چې وفات شوه نو د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام خور وه هغه په د یوسف علیه السلام ډېره زیاته مینه وه نو دې هغه به وستو د یوسف علیه السلام په د هغې سره پاتې کېدو یعقوب علیه السلام هم خوشحاله ځکه چې د ماشوم په ماشومولي کې زنانه ته ماشومان محتاج نو خدمت دپاره خو چې کله دی لوی شو نو یعقوب علیه السلام وغوښته چې دی اوس ځان له راولي نو چې دی ترې راوسته نو دا ترورې پسې خفه وه نو هغې داسې چل وکړو چې د هغې د سرو امیلو شاته د کمیس ته لاندې د غاړې ته ځوړند کو دی خو وړوکی و د کمیس ته لاندې شا طرف ته یې ځوړند کو نو چې دی ته د یعقوب علیه السلام دی راوسته چې هغې غوغا شروع کړه وی هله زما امیل ورک شوی زما امیل ورک شوی دی دا به یوسف وړی که نه دا به هغه وړی نو چې وایي که ته هغه شاته کمیس ته لاندې چې هغه سره امیل برآمد شو دا د غلا کړې ده په دقیقې طریقې باندې دی هغه د ځان سره واپس بوستو نو دوی پم پوه وو او یعقوب علیه السلام پم پوه وو چې دا د غلا نه ده کړي دا سره دې دا چل کړی د بوستو دپاره چې دا پې خفه و دا ټول رونه پې پوه وو خو هغه عناد لا په زړه کې هم ښه پې پوه چې دا غلا نه وکړي یوسف علیه السلام یې تاسو ډېر بدتر یې په درجه کې هغه غلا لا اوس هم په ما یادوئ ښه ته پته وه چې ما غلا نه ده کړې والله الله تبارک وتعالی اعلم ډېر ښه پوه دی بما په هغې څه باندې تصفون چې تاسو بیانوئ قالو وی دوی یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا ان له یقینا د دپاره ابا پلار دی شیخا بوډا کبیرا ډېر عمر والا فخذ ونیسه احدنا یو تن زموږ نه مکانه په ځای د ده باندې انا نراک یقینا انو موږ تعالی را من المحسنین د احسان کوونکو نه بل تن زموږ نه ونیسه خو دې څه کا پرېږده قال او فرمایل موسی یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله تبارک وتعالی سره ان ناخذ چې زه ونیسم الا من سوا د هغې چا نه وجدنا چې مونږ ته د مونږ د هغه سره متاعنا سامان خپل عنده د هغه سره انا اذا یقینا مونږ به په دغه وخت کې لظالمون خامخا شو ظالمان چې چا غلا کړی هغه پرېږدم او د هغه په ځای بل ته نونیسم دا خو به زه ظلم وکړم فلما استیأسو پر هر کله چې دوی ناامید شو منه د ده نه خلصو نجیا نو جرګه شو ځان له قال کبیرهم نو وویل مشر د دوی دا کم مشر دی هغه یهودا ښه دوی ته چې وي یوسف علیه السلام مه وژنئ یوسف علیه السلام مه وژنئ دوی مشرۍ رور چې کم و او چې خامخا تاسو دی لر کوئ نو کوی ته یې ورتاو کوئ قال کبیرهم نو ویل مشر د دوی وی علم تعلموا آیا تاسو ته پته نشته دی ان اباکم چې یقینا پلار ستاسو قد اخذ علیکم په تحقیق سره اخیستي ستاسو نه موثقا کلک لوز من الله په نوم د الله ومن قبل مخکې د دې نه ما فرتم هغه چې چل کړی تاسو فی یوسف په باره د یوسف علیه السلام کې کومه کوتاهي چې د یوسف علیه السلام په باره کې تاسو کړی خو درته یاده ده که نه اوس خو دا چل وکړو فلن ابرح الارض همیشه به یم زه په مصر د ځمکه کې حتی فلن ابرح الارض پس زه به همیشه یم په ځمکه د مصر کې حتی در دې پورې یأذن لی چې ما ته اجازت وکړي ابي پلار زما او یحکم الله لی یا فیصله وکړي زما الله تبارک وتعالی زه خو د مصر د ښار نه نظم کور ته یا به دلته مړ شم او یا یې راته پلار ووایي چې راځه کور ته وهو خیر الحاکمین دا الله تبارک وتعالی غوره دی د فیصلې کوونکو نه د دې آیتونو معلومه شوه که نه چې دوی کافرو نو خو پیغمبران هم نو ځکه چې د یوسف علیه السلام کوی ته غورځول خو ګناه کبیره ده دا قتلول ګناه کبیره ده او پیغمبر د ګناه نه څه وي پاک وي نو مؤمنان وو خو انبیا نو ارجعوا واپس شئ الى ابيكم پلار فلتا فقولوا فسوء ورتا یا ابانا اے پلار زمونگا ان ابنک سرق یقینا زستا غلا کړی دا وما شهدنا او مونږ گواہی نه کو الا بما علمنا مگر داغه سچ په یو په مونږه وما كنا نه مونږه للغیب د غیب حافظین حفاظت کوونکی مونږ ته څه پته چې دی بغلا کوي واسال القريه التي او تاسو کده کلی والو خینا كنا او چې مونږه فیا پاغي کی والغير التي او دای قافلینا اقبلنا چرالو مونږه فیا پاغي کی وانا لصادقون یقینا مونږ خامخا رښتینی یو ګور دلته څومره حوالی ورکوي که نه ځکه دلته په خبره کې خو رښتینی و که نه دلته دوی په خپله خبره کې څه رښتینی و نو حوالې څومره ورکوي وی لاړ شه په هغې کلي کې تپوس وکړه ټیک شو که نه د خلکو نه یې تپوس وکړه او په کومه قافله کې چې مونږ رالو د هغې نه تپوس وکړه چې مونږ په خپله خبره کې څه یو
او د یوسف علی السلام متعلق دا نه وي خو صرف یو کمیس راغسته په وینو سور کړه ځکه چې دوی مجرمان او دلته دوی مجرمان نه دي نو ځکه وي ته تحقیق وکړه. قال او فرمایي یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې ښایسته کو تاسو ته انفسکم نفسون استاسو امرن دا کار فصبر جمیل کار زما چې صبر ښایسته دی عسى الله نږدې چې الله تبارک وتعالی ان یاتیني راولي ما ته بهم دوی جمیعا ټول ما د الله نه امید ده چې الله به ما ته ټول راولي ځکه څو تنه لاړو ورک شو 3 تنه څو تنه لاړو یوسف علیه السلام خو د مخکې نه ورک دی بنیامین پسې مالته پاتې شو او مشر ورور خو مو چې زه نه ځمه نو 3 واړه لاړ شي خو زما د الله نه امید دی چې الله به ما ته ټول راولي انه یقینا دغه الله تبارک وتعالی چې دی هو العلیم الحکیم غفو حکمتونه واله دی وتولى وګرځېدو عنهم د دوی نه وقال ویل یا اسفا علی یوسف هی افسوس دی په یوسف باندې وبیزت عیناه او سپینې شوي سترګې د دو من الحزن د جړا نه فهو کظیم پس و دی د غم نه ډک په جړا شو ځکه که نه چې کله نوی غم راشي نو زاړه غمونه انسان ته تازه کوي نوی غم زوړ غم تازه کوي نو بنیامین ورک شو نو یوسف ورته رایاد شو یوسف علیه السلام ورته رایاد شو وقال نو ویل یا اسفا هی افسوس دی علی یوسف په یوسف باندې وبیزت عیناه سپینې شوي سترګې د دو من الحزن د جړانه فهو کظیم پس و دی د غم نه ډکو جړلي د سترګو نظر یې لاړو قالوا ورته دوی تالله قسم فالله تفتؤ ته یادی همیشه ته تذکرو چې یادی یوسف حتی تکون حردا تر دې چې شي ترنظرو او تکون او یا شي ته من الهالکین د مړونه مړ بشي په یوسف پسې ته اوس هم بیا یوسف یادی دور موده ووتله قال او فرمایل یعقوب علیه السلام انما اشکو یقینا زه پیش کوم بس فریاد فل وخذني او غم خپل الی الله تبارک وتعالی ته واعلم زفو ما من الله د الله د طرف نه ما پای سبانه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ انما اشکو بثي وخذني الى الله زه خپل فریاد الله ته پیش کوم. دا عائشه بیبي مو فرمایلیو کنه عائشه بیبي فرمایل نبی علیہ السلام غیبان چې کله تهمت منافقین ولګو د بدکارۍ نعوذ بالله من ذلک هغه د پلار کر خپلاړه نبی علیہ السلام پسې راغی نبی علیہ السلام چې کور ته پسې ورغی نو عائشه کوستانه دا ګناه شوی نو د الله نه بخنه غواړه عائشه بیبي پلار ته پلار جواب ورکا زماره طرفه جواب ورکا ابوبکر رضی الله تعالی خاموش او زه جواب نشم کوله مور ته جواب ورکا مور زه جواب نشم کوله عائشه بیبي پاسه د پجړا شو زه هغه خبره کوم چې کوم یعقوب علی السلام کړي وا زه خپل فریاد الله لوړم زه خپل فریاد چا لوړم الله لوړم مصلی واغست ولاړه کوټې ته تیاری ته نه وتله عائشه بیبي فرمایي په ما باندې دومره غم زیات شو چې زمانه د یعقوب علی السلام نوم ير شو ایمان چې زه هغه خبره کوم چې کوم د یوسف علی السلام پلار کړي وا انما اشکو وبثي وخذني الى الله زه خپل شکایت الله ته کوم یا بنی یذهبوا اے بچړو لاړ شئ په تحسسوا لټنه وکړئ می یوسف د یوسف علی السلام اوسم یوسف یادې او اخیه او ضرور داغو ولا تیأسوا من امید کیږئ من روح الله د مهربانی د الله تبارک وتعالى نه انه یقینا شاندا دی لا یأسوا نه امید کیږئ من روح الله د مهربانی د الله تبارک وتعالى نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا فسحر کله چې داخل شو علیه په دی باندې قالوا ویدو یا ایو العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل د مونږ او اهلنا الذر د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام واقع ډیر د غم واقع ده او الله تبارک وتعالى د دومره غم یعقوب علی السلام لولي ورکاو ځکه چې یوسف علی السلام خبر لګل شو کنه خو الله منع کړه ولي د کې امتحان دا چې د یعقوب علی السلام په یوسف علی السلام ډیر مینو الله تبارک وتعالى ولا رټنه ورکول چې زمانه ما سوا د بل چا سره ور دور زیاته مینه نه د پکار ته خو پیغمبري زویله دور مینه دی ورکړي دومره مینه چاله پکار ده الله لره دا یو امتحانو الله تبارک وتعالى ته چې څومره نږدې دومره به امتحانات زیات راځي څومره نږدې الله ته دومره به راځي امتحانات زیات راځي فلما دخلوا فظهر کلا چې دوی داخل شو علی په باندې قالوا ويل یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل دې مونږ واهلنا الذر او کورالو زمونږ ته تکلیف وجئنا راتل کړي مونږه ببزواتن په قیمت مزجاتن کوټه باندې بیا ځان سره لګي پیسې راغستې وي فاوفلنا الکیلا پر را کوم تکور وتصدق علینا او خیراتو ک په مونږ باندې
په موږ باندې خیرات وکړه. ان الله کان الله تبارک وتعالى یجزي المتصدقین بدله ورکوي خیرات ورکوونکو ته. تفسیر مدارک د علامه نصفی رحم الله قول را نقل کړی دی چې کله د ورونو دا خبره وکړه که نه موږ ته زموږ کور والو ته ډېر غم را رسېدلی موږ له خیراتي سره راکړه. یوسف علیه السلام په ژړا شو ټینګ نه شو چې دی ورته ووایي زموږ پلار ته ډېر تکلیف را رسېدلی دی او موږ له خیراتي سره راکړه. یوسف علیه السلام په ژړا شو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او په ځان باندې قابو ونه کړه. ویې ورته ویل زه خو یوسف یم زه څوک یم زه خو ستاسو ورور یوسف یم. ان الله کان الله تبارک وتعالى نوې وجئنا راتله کړي مونږه ببضاعة مزجاة په قیمت کوټه باندې فاوفي لنا الكيل فررا کوم تکل وتصدق علينا او خیرات وکم مونږ باندې. ان الله کان الله تبارک وتعالى يجزي المتصدقين بدل ورکي خیرات ورکونکو ته. قال او فرمایل یوسف علیه السلام هل علمتم آیا فوی تاسو ما پاغی چا باندې هل علمتم آیا تاسو فوی ما پاغی چا باندې فعلتم چې کړیو تاسو بی یوسف د یوسف علیه السلام سره و اخی او ضرور داغه سره اذ انتم جاهلون و اخی او ضرور داغه سره اذ انتم جاهلون کله چې وای تاسو نافوا تاسو د یوسف او داغه ضرور سره سکړی تاسو پته شته. قالوا ولدي انك لانت يوسف یقینا ته یوسف تسي وی پیجندو. قالوا فرمایل دو انا یوسف ز یوسف ما وهذا اخي او دا زمارور دی قد من الله په تحقیق سره احسان کړ الله تبارک وتعالى علينا په مونږ باندې انه یقینا شاندار من يتقي چا چې تقوا وکړه ويصبر او صبر وکړه فان الله فسكن الله تبارک وتعالى لا يضيع اجر المحسنين نزاکی اجر د نیکانو. قالوا ولدي قالوا ولدي تالله قسم فالله لقد آثرك الله فتحقيق سره ورکړو تعالی الله تبارک وتعالى علينا فمن باندې وان كنا لخاطئين او یقینا من خطاکار. قال او فرمایل یعقوب علیہ الصلوۃ یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشته ملامتیا پتا سو باندې نن ورځ نبی علیہ السلام فتح مکه پر ورځ باندې ویلو کنه لا تسریب علیکم اليوم ما سره خو چې سکړی دی خیر دی ما درته معاف کړی اس ملامت یا در باندې نشته دی. یغفر الله لكم بخنه به کی تاسو الله تبارک وتعالى او هو ارحم الراحمین د الله تبارک وتعالى ډیر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه. اذهبوا سيب قميص زما هذا داده فالقوه واچوي دی لرا على وجه ابي فمخ د پلار زما یاتی بصیرا نشبلی دنکه واتونی راول ما تاب اهلکم اهل خپل اجمعين ټولو. د یهودو د سوال جواب پکې وشو. سوال دا کړو کنه چې د بنی اسرائیل خپل وطن خوشام او مصر ته څنګه راغلي دي نو یوسف علیہ السلام په ځان په خپل ټول خاندانو اوغتو وی واتونی راول ما تاب اهلکم اهل خپل اجمعين ټول. ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د مصر نه قال ابوهم نو ول پلار د دوی انی لا اجد یقینا محسوس ما ريح یوسف بوین یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچھ تاسو ما کم کله غنای. ګور د الله تبارک وتعالى شان دی کنه د مصر او د شام په مابین کې د اتو ورځو مزل دی اتو ورځو مزلو او یوسف علیه السلام د قمیص خوشبوئی یعقوب علیه السلام د اتو ورځو په فاصله سره سکړه محسوس کړه او الته په کنعان کې په خوا کې په کوی کې درې ورځې پروت او الته خوشبوئی نه محسوسه. د دین معلومه دا شو چې معجزه چې دا د پیغمبر په اختیار کې نوی الته په کنعان کې په کوی کې په خوا کې پروت خو یعقوب علیه السلام ته پته نشته زما زوی کم ځای کې دی او دلته اتو ورځو مسافت سره دی خو ماته د یوسف علیه السلام د قمیص سره راځي نظامنی ورتوي فزامن ورته ویل قالوا ولدي وانك قتل قسم بالله انك يكن تو لفي ضلالك پای خطای القديم پخانه کی ستغه پخانی خطای دا هغه زوړ محبت د یوسف سره موجود دی اوس ته وا چې د یوسف د قمیص بوی محسوسومه. فلما ان جاء البشير هر کله چراغ زیر ورکونکه القاه کی خو د قمیصو على وجهه په مخ د یعقوب علیه السلام فرتد بصیرا نو شګرزیدون کې چې کله زیر ورکون کې راغ او د یعقوب علیه السلام په مخ قمیص واچو او یعقوب علیه السلام جوړ شو نو یعقوب علیه السلام ته اول دا تاسو کو
وی زما زوی دی په کم دین باندې پرېښودو ته چې راتلی زما زوی یوسف دی په کم دین باندې پرېښودو نو هغه ورته وویل وی په اسلام په څه مې پرېښودو په اسلام باندې نو یعقوب علیه السلام وفرمایل وی الآن تمت النعمه اوس په ما باندې د الله نعمت څه شو پوره شو قال وی فرمایل الم اقل لكم آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم یقینا زپویما من الله د طرف د الله نه ما پاغسو لا تعلمون چې تاسو په نه پویږئ قالوا ول یا ابانا ای بالا زمونږه استغفر لنا بخنه غواړه زمونږ د پاره ذنوبنا د ګناونو زمونږه انا كنا خاطئین یقینا یمون خطا کارو قال او فرمایل یوسف علیه یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم زرد چې بخنه به غواړم تاسو لرا ای په دغه ټیم ولا بخنه اونه وخت او زرد چې تاسو لبا بخنه غواړم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دعای ورستو کړه پېشمنی ته دعای ورستو کړه چې د پېشمنی په ټیم باندې بز تاسو د الله نه سو غواړم بخنه غواړم ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى په دغه ټیم کې आवाज کوي چې څوک بخنه غوښتون کې شته چې زورته بخنه وکم څوک بخنه غوښتون کې شته چې زه ورته بخنه وکم نو پېشمنی ټیم چې دا وخت د قبلېدو نو پلار هم دا دعا ورستو کړه ټیم د پېشمنی ته چې د پېشمنی په ټیم به الله تبارک وتعالی نه ستاسو د پاره د مغفرت دعا وغواړم انه یقینا د الله تبارک هو الغفور الرحیم هغه بخون کې مهربان دی نو مخکې خو یا سړی پاسي یا نه پاسي ودی خدا مونږ ته الله ډېره ښه مقرره کړې ده چې روزانه د پېشمنی په ټیم باندې پاسو نو په دغه ټیم باندې ضرور ټیم درته میلاویږي کو د 2 رکعاتو میلاویږي کو د 4 رکعاتو میلاویږي کو د 6 رکعاتو میلاویږي تهجد کوا او د الله نه د خپل ګناونو څخه غواړه بخنه غواړه د الله نه معافي غواړه دا مقدر روزه کې دا ډیره بهترینه موقعي فلما دخلوا فزر کله چې داخل شو علی یوسف یوسف علیه السلام نور د الله اولیاء چې کنه دی به تهجد پابندي کوي بعض علما لیکلي وي د الله ولی انسان تر هغه پورې نشي جوړې د ترسو پورې چې د پابندي د تهجد نه کړي نو د تهجد کول سره انسان د الله ولی جوړيږي فلما دخلوا فزر کله چې داخل شو علی یوسف یوسف علیه السلام باندې اوانو زئی ورکو الیه ځان څخه ابوه مور خپل خپلتا نو مور خو بنیامین کې وفات شوی و نو یو قول پکې داره چې په دغه ټایم کې یوسف علیه السلام بیا د دې بل خور سره نکاح کړی وو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د مور د بل خور سره نکاح کړی نو هغه نو مېرنه مور خو شو کنه او بل داره چې ترور خو اسی په مثال د څه شي ده د مور د حدیث مبارک کې ورتم ترور ته سو ویلې شوی دي مور ویلې شوی دي فلما دخلوا بذر کړي داخل شو علی یوسف یوسف علیه السلام آوا الیه نزی ورکو ځان څخه ابو مور خپل خپلتا وقال ادخلوا ويل داخل شي مصر خارتا ان شاء الله غجر خو شد الله تبارک وتعالى امنين فامن سرا ورفع ابويه او پورته کړه مور خپل علی العرش فتح باندې وخروا له ادیپری وتو یوسف علیه السلام ته سجدن پسجده باندې نو بیا د تعظیمی سجده مراد ده څه مراد ده تعظیمی سجده دا په مخکې شریعتونو کې جایز و زموږ په شریعت کې جایز نه ده نو کو دا هو ضمیر یوسف علیه السلام ته راجع شي نو بیا دا سجده تعظیم و یا له کې دا هو ضمیر راجع ده چاته الله ته چې دا مور او پلاری الله ته په سجده پرې وطن وخروا له ادي پرې وته د تاسجدن سجده کوونکی وقال وليا ابتي ابلار زما هذا تاويل دا تعبیر دی رؤیا د خوب زما من قبل مخکې دینا خوب کې څه لیدلیو خوب کې دا لیدلیو کنه چې مور او پلار دا نور او سپمای او یو لستوري دا چاته سجده کوي یوسف علیه السلام ته نو دلته یو لسرونه مور او پلار سجده وکړه چاته یوسف علیه السلام دغه تعبیر د خوب قد جعل پتاکیک سره وګرځو اغیل را رب زما حقا حق وقد احسن او پتاکیک سره احسان کړه بي په ما باندې اذ اخرجني هر کله چراويست مال را من السجن د جیلنا مور خپل رونو ته کیسه ټوله وکړه کنه چې ما پکې جیلوم خوړل دي وجاء بكم او هر کله چراوستو تاسو لرا من البدو د صحرانا من بعد پس دا غنا ان نزغ الشیطان چې فساد اچول او شیطان بیني پمن زما کې و بین اخوته او پمن درونو زما کې ګور یوسف علیه السلام فرمای دا ټول شیطان کړي د خیر د تاسو ملامت نه
ان ربي یقینا رب زما لطیف باریک بین دی لما دا غسو یشا چې خوښ شي انه یقینا الله تبارک وتعالى هو العلیم ان ربي یقینا رب زما لطیف باریک بین دی لما کی خاصو یشا چې خوښ شي انه یقینا الله تبارک وتعالى علی هو العلیم الحکیم غفو حکمت والده رب رب زما قد اتیتنی په تحقیق سره تا ما تراکړی من الملک د بادشاہینا وعلمتنی او خدل لما تا من تاویل الاحاديث د تعبیر د خوبونو نا فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو ول ارض او د زمکی انت ولی تزما دوسی په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې توفنی مسلمان وفات کې مال ر مسلمان والحقنی یوزک ما بالصالحین د نیکانو سره ذالک من انباء الغیب داود خبرونو د غیبنا نوحی چې وحی کومګه الیکا تا دا خطاب دی چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذالک من انباء الغیب دا د خبر د غیبنا نوحیه چې وحی وکړه مونږ د دې الیکا تا وما كنت لديهم او نوې ته د دوی سره اذ اجمعوا هر کله چې دوی راجم شو امرهم پکار خپل باندې چې یوسف علیہ السلام کوی ته ورځو وهم یمکرون او دوی تدبیر کوون کی وما اکثر الناس او ندی اکثر د خلکونه ایمان راوړون کی ولو حرست اگر کو تحرسو کی وما اکثر الناس او ندی اکثر د خلکونه ولو حرست اگر چې تحرسو کی بمؤمنین ایمان راوړون کی وما تسالهم او تن غواړي د دوی نه علی په دې تبلیغ باندې من اجر سمزدوری ان هو ند دا قران الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د پاره د مخلوقاتو وکای من آیتن او ډیر نخدی په السماوات په اسمانونو کې ول ارض او پسمکه کې یمرون چې دوی نظر تیروي علیا پاغي باندې وهم او دوی عنها داغینا معرضون مخ ګرځون کې دي وما يؤمن ایمان ندیره وما يؤمن اکثرهم ایمان نروړي اکثر د دوی نه بالله په الله تبارک وتعالى باندې الا وهم مشرکون مگر دوی شرک کوون کې د الله سره اف امنو آیا په امن بشي دوی ان تاتيهم چراشي دوی ته غاشیتن پټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتي يوم الساعه یا راشد ته قیامت بغته الناس وهم لا يشعرون او دوینا خبره قل او پاک پیغمبره هذه سبیلی داد الارزما ادعو الى الله زرا بلم خلق الله تبارک وتعالى طرفته على بصيره زیم پکامل على بصيره انا زیم پکامل دلیل ومن اتبعني واغه چا چې تابعداري کړی د زما وسبحان الله فاكد الله تبارك وتعالى لرا وما انا ونمزو من المشركين د مشرکانونا وما ارسلنا ونذلي منغا من قبلك مخكستانا الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم چې وحي کول من اغيتا من اهل القرى د کلوالونا افلم يسيروا ايا دوی نه ګرځي په الارض پسمکه کې فينظروا چې پس دوی وګوري كيف كان عاقبه الذين څنګه انجام دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه ولدار الاخرته كيف كان څنګه شو عاقبت الذين انجام دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه ولدار الاخره خامها کور د اخرت چې خیر غور دی للذین اتقوا د پر د کسانو چې تقوا دار دي افلا تعقلون آیات عقل لري حتی در دې پوری اذا استيأسر الرسل هر کله چې نا امید شو رسولان وظنوا او دوی به ګمان وظنوا او ګمان به وکړه انهم چې دوی قد کذبوا ته دوی یقینا تکذیب وکړي شو جاءهم نصرنا نورا بغه امداد زمونږه یعنی پیغمبران به نا امید شو د تصدیق د قوم نه چې دوی زموږ تصدیق نه کوي نو د الله امداد به ورته راغی فنجي من نشاء نو نجات په ورکوم خیچات چې غختل به مونږه ولا يرد بأسنا او نو واپس کېږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم مجرمنا لقد كان فتحقيق سرشته في قصصهم په بیان د دوی کې عبرت النصيحت لاولي الابصار لاولي الالباب د پاره د خوندانو د عقل ما كان نه دا قران حديثا خبري يفترى د ځان نه جوړي شوی ولكن تصديق الذي لیکن تصدیق د کتابونو بین یدی چې مخکره دینو وتفصيل كل شيء او تفصیل د هر یو شی د امور د دین وهدن هدایت ته ورحمتا او رحمت ته لقوم د قوم د پاره يؤمنون چې ایمان لري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.